Afghanistan, 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 Afghanistan. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان شکل دی هم څوکرا تنم واخلی د زړه سارا شکل دی هم څوکرا تنم واخلی د زړه سارا زسم ورسره چیغي کړم قربان افغانستان زسم ورسره چیغي کړم قربان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډوال زندگی دا پتړ مو لمنځم ګران افغانستان پتړ مو لمنځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ او ځای وي بیگا می خوب لیدا چې اسلامي نړۍ او ځای وي پټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان پټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان که غواړې چې د خپل وطن له بد حاله خبر شي که غواړې چې د خپل وطن له بد حاله خبر شي تیار لکه زما څېرې ګریوان افغانستان تیار لکه زما څېرې ګریوان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان پروي د اولیاءو شهیدانو یتیمانو پروي د اولیاءو شهیدانو یتیمانو څښتنه له جګړو کا پامان افغانستان څښتنه له جګړو کا پامان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان که خدای کول زخمونه د وجود به یې ټکور شي که خدای کول زخمونه د وجود به یې ټکور شي سمسور به شي آباد به شي دوران افغانستان سمسور به شي آباد به شي دوران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان بزرگوں کے میں کرا لیتے جانان افغانستان لیتے جانان افغانستان لیتے جانان افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو لایو خپرونه در سره شیر کړئ. د نن موضوع مو ده ګوډاګیانو ته د خپل آمرانه لهجه او د دوی د مظلومیت او د ناامیدۍ وروستی فریاد. شاهین صاحب د ما غږ شته؟ بیرته ما ته خپل غږ راځي. بالکل جنرال صاحب تاسو غږ شته دی، غږ دې شته. ما ته خپل غږ بیرته راځي. تا ته تکراري غږ نه درځي؟ ما ته تکراري غږ نه راځي جنرال صاحب، بیخي صحیح دی. ته هغه سټډیو نه کته کېږه مه کنه. ما درته وویل دلته مشکل ده ما سره لایو. سمه ده، زه در سره یم. بالکل زه دغه ستونزه وګورم که حل صلاح کنې ما ته خپل غږ بیرته راځي. دغه کمپیوټر چې دی دغه در سره ګل که جنرال صاحب، دغو غږ بند که کمپیوټر غږ بند که بیا غږ نه درځي. صحیح شه، مننه هیله کوم وغږیږه. نو لایو خپرونه در سره شیر کړئ. نن په لایو خپرونه کې محترم قاري صاحب سعید خوستی هم را سره ده. ستاسو پوښتنو ته به جوابونه وایي. تېره ورځ د دوی د اتل په اصطلاح د فهیم مخکینی د دفاع وزیر د امریکانو نوکر او مزدور او ستر غلام د مرګ په تلین کې د زړه بړاس دوی ویسته او وروستی هغه څه چې باید 18 کاله مخکې دوی په اقرار کړی وای، تر وروستی حده پورې دوی امریکایانو ته صبر وکړه، حقایق له خلکو نه پټ کړل. ښه په بېایمانۍ باندې موږ به ویلو چې دوی نوکران دي، دوی مزدوران دي، دوی غلامان دي. خو بالاخره د دوی د یو نادان او ماشوم جاسوس له خولې چې امرالله صالح ده هغه راز چې باید نه وی ویل شوی له ډېر درده د خلکو په مخ کې د رسنیو په مخ کې په خپل بادار باندې ځینې نیوکې وکړلې چې یو خو یې خندونکې نیوکه دا وه چې وای طالب یو حقیقت ده، دا یې مخکې نه منه. اوس د امریکا د خارجه وزارت لخوا پر استول شوي لیک کې په دوی باندې په ډېر یو ظالمانه شکل باندې چې زمونږ لا زړه ورته باد سو با فشاري اچول شوې وه چې تاسو به چې څه درته طالبان وایي هغه به منئ خلاص او موږ له افغانستان نه وځو. دا یې وایي که امریکایان د دې حق لري چې خپل د 2.5 سرتیرو دپاره 2.5 لارې د هغوی د حفاظت دپاره 2.5 لارې چارې دا په کار واچوي. موږ هم حق لرو چې د ملت د مشرتابه لقب ځان ته ورکوي، د دې ملت د خلکو نه دفاع وکړو. د همدغه ملت جاسوسي د امریکایانو ته کوله، د همدغه ملت کور ته د همدغه خارجان وروستل، د همدغه ملت د انګړ مقدسې دروازې د په همدغه اشغالګرو ماتې کړلې. موږ درته هغه وخت چغې وهلې فریاد مو کوو چې خپل بادار سره تر هغه حده غلامي وکړئ چې سبا د ملت ته سترګې ولرئ. خو تاسو په غلامۍ او په جاسوسۍ کې دومره غرق، دومره مو د کبر خبرې کولې چې د امریکا ماته مو ناشونې بلله. حتی د امریکا ولسمشر تیل ځل د اوباما اول دور کې هغه په دې یقیني و چې افغانستان کې مونږه ماته خوړله، خو بادارانو یې نه منله. ځکه د تاسو د لاس ډوډۍ نه خوړله، اوباما چې ارګ ته راغلی د تاسو د لاس اوبه یې نه څښلې، هغه په دې یقین په تاسو بې باوره و. نن چې د امریکا د جو بایډن ته مو ډېر کمپاین وکړ، د افغانستان د بیت المال پیسې مو د جو بایډن په کمپاین کې مصرف کړلې، کامیابي ته مو ورساوه. یا تاسو یا هر چا، موږ درته مخکې میلو دا زموږ لاسپوڅی ده. بایډن د طالبانو نوکر او غلام ده، څه طالبان ورته وایي هغه به کوي، تاسو نه منله. د طالبانو د تاسو ټوله اوتې باوتې د امریکایانو راښکلول د افغانستان جګړې ته عبس لاړل. دلته القاعده ده، دلته فلانی ده، دلته بستانی د طالبان له خارجیانو سره دا او هغه ډېرې ټرتې لغتې مو کړي، د دروغو چاپي او د دروغو جسدونه د بعضې خلکو چې دا د القاعده مشران دي، خو امریکایانو ارتان دا نه که واښه یې درته وانه چول. بالاخره دې ته مجبوره کېږي چې د ټول ولس په مخ کې اقرار وکړي. دغه یو جرأت به د بل هم کړی و، لکه شاه شجاع غوندې د ملت ته به د مخ اړولی چې ما ته بښنه وکړئ، ما د امریکانو جاسوسي کړې، زه امریکانو غلط کړم، دا لار او مسیر د ما غلطه وه،
راجیک سي د طالبانو تر څنګ ودرېږي. طالبان د دې ملت سپېڅلي خلک دي. تا به لیدلی چې د شجاعت د میړانې او د اتلولۍ میډال باوجود د دې د امریکانو جاسوسي دې کړې او ملت په غاړه کې درته اچوه که نه. وروستی چانس هم د امریکایانو جاسوسانو ضایع کړ. همدغه یې وخت چې په ملت باندې مو غږ کړی وای لکه شاه شجاع غوندې چې موږ خطا وتلي یو. هېڅ خبره نه وه. هم به په دې ملت کې اوچتې سترګې ګرځېدلې، هم به ملت درته بښنه کړې وه. د امریکایانو جاسوسي او مزدوري مو کړله، بیا هم طالبان وحشتګر او دهشتګر په همدغه مجلس کې یاد کړل. اوس نو د طالبانو معامله بیا له تاسو سره وګورئ. بیا به چغې نه وهئ چې موږ د نجیب په سرنوشت باندې اختر. شاهین صاحب ما قاري صاحب ته هغه نه ده ورکړی، زه لینک لیږم، غږیږم لینک زه به یې ورته ولیږم. ډېر په سپین سترګۍ باندې مسلم یار د داعش د پروژې پلي کوونکی او د داعش پروژې تمویلونکی، د دې ملت په وینو تجارت کوونکی مسلم یار خبیث راجګیږي وایي پردی کټ تر نیمو شپو دی. په خپل جاسوسۍ باندې مهر لګوي چې موږ جاسوسان. پردی کټ ولې پردی کټ؟ دا جګړه خو ستاسو وه. تاسو د دې ملت خلک وئ. تاسو خو نه ویلې چې موږ د امریکانو غلامانو. دا اوس اقرار ولې کوئ؟ بل جاسوس د ایران او د نورو ملکونو جاسوس د عبدالله دویم رستیاله پټخپزی څه ده؟ هغه راجګیږي وایي ما امریکایا را نمیگم اگه میره اگه نمیره. تو کدام سر پیاز کنی پیاز. د امریکانو څټ ته د طالب جان سکان دي چې وځي. ته خو خود نه ورته وایې څه لاړ شه. تا خو خپلې خویندې میندې د باګرام بیس ته همدغه امریکانو ته واروستل. تا کې دا جرأت له کومه سو چې ته امریکانو ته ووایې چې له افغانستان نه وځه. هغه خلک امریکان له افغانستان نه باسي چې خپل سینو پورې بارود تړل، او امریکان په دې پوهیږي چې وخت پوره شي طالبان به بیا کوم عمل ورسره کوي. تاسو خود امریکانو ته نه وایئ چې لاړ شه. تاسو خو مزیدي تر پرونه د تلخان خوړه پیوندي بورډ دی په پښو. د امریکانو ډالرو چې نن د اپارتمانونه ورسته دشت برچي وګورئ چې د همدغه خونخوارانو، همدغه چې په خلکو یې رقص مرده کوه، همدغه چې د پښتنو پیغلې سینې یې پرې کولې، ناقضین د حقوق بشر، ټول بشریت پې باندې خاموش و. په هر 18 کاله نورم په ما باندې واکمن کړ او ظلمونو ته یې لار ورکړله. تاسو خود امریکانو ته نه وایئ چې وځئ، امریکانو ته به مونږ وایئ چې وځه. داسې خوښې ده. د سیاسي جاسوسه تا سره مې لږ کار ده، ته لږ صبر وکړه، لږ څه ده خپرونه د ما لږ یو طرف ته سي. زه به د نن خوښ شم، د ټول میاشتې د زړه بړاس نن در باندې باسم. دومره ته بې غیرته شولې. دا د رسنیو ازادي ده، دا د رسنیو خپلواکي ده، دا د بیان ازادي ده، دلته راغلې دیموکراسي ده. ته نر وې، تا به د همدغه پیم بې ناموسه وطن فروشه په دغه تلین کې 2 کسه طالب پلوه خلکو ته، طالب پلوه هم نه بې طرفه خلکو ته به د اجازه د سوال ورکړې وه. راسې د سټیج شاته ودرېږې، او که به د خیر 3000 کسانو د امنیت نیولي او طالب ته اخطارونه ورکوي. خو زوی د برطانیې له نظامي اکاډمۍ نه فارغه ده. دا د کومې ورځې ته ساتلی؟ خو راویلېږه که نه. د جګړې رهبري ورکه. پل محمود خان ته لرې مه لېږه. چهاراسیا، سروبي، میدان وردګ، ارغندي، هلمند درته موږ نه یادو، هلته ما افلاطون لا نشي تللی. دغه نږدې ځایو ته لاړ شئ. د دغه سالار په لارې د 1 وارې تیر شي ځه که نر ده. نو دا نظامي اکاډمي د کومې ورځ دپاره پې ویلی ده؟ دا ته چې دومره غورځې، ته پغمان ته لاړ شه که نر یې. پل محمود خان د عیدګاه په جومات کې 2 مونځه وکړه. چلنګ ده ځه. خو جنازه د پارک کې، ډول او سورنی د پارک کې، ختم د پارک کې، د اختر منځونه د پارک کې، میلاد د پارک کې، مردګوي د پارک کې، خامې او پخې غوښې د پارک کې. لارګ نه د باندې راوتلی نه سي. قوت الهمو ترسه په همدغه ارګ کې. لارګ نه تیارې کې جیګ سوار نه تیارې کې بیرته ده ته پاچاهي وایي. ته راسه ولسي غونډو ته راسه. نر خپل مور راوړی د دې وطن بچی راسه که نه. لوګر د پلارنی ټاټوبی د دلته لاړ شه. د سیاسي جاسوسه ته که نر پنجشیر ته لاړ شه، هلته هم اوس طالبان غومبر درته وهي. په هر کې بدماشي مه کوئ.
شرم ده، بده خبره ده. له دې خلکو وشرمېږئ، د نورې نړۍ له ولسمشرانو او له وزیرانو وشرمېږئ. کله به تاسو دغه حالت درکوئ چې دا مسلمان ملت ورسره ده؟ د افغانستان د غریب او د مظلوم ولس د غربت فریاد سالی په داسې حال کې امریکایانو ته کوي چې دی خپل د زوی واده په کانټیننټل هوټل کې کوي، په میلیونونو ډالر مصارف کوي. ټول کابل ښار په شنه زمي کې د کابلیانو په مخ تړلی و. ته څنګه د غربت خبرې کوې؟ د تا خو بلند منزلې د اسمان څکو سره خولې لګوي. ته څنګه د غربت خبرې کوي؟ د تا شکېدلې جرابې او سوځېدلې سیګرټ فلټر به دې وهل. دا سیګرټ سوځېدلې د خلکو غورځول شوي سیګرټ به سالې وهل. مجاهدینو نه تسبیح پټې کا، نسوار پټ کا، سیګرټ پټ کا، جرابې پټې کا، بوټان پټ کا. دغه د سالې دنده وه. نن دې دا بلند منزلې له کومه کړلې؟ طالب اگر حقیقت تلخ است یا شیرین میپذیرم، پدر تو میپذیره. با 8.5 سال وظیفه که در امنیت ملی کردی افتخار میکنی. در امو 8 سال و 8 ماه که تو رئیس امنیت ملی بودی طالب را زنده ساختی. طالب غیر مسلح را مسلح ساختی. به خاطر که تو سر عروسی مردم، سر جنازه مردم، سر خوشی مردم، سر مسجد و منبر مردم به نام دهشتگر و وحشتگر بمباردمان کردی. کوردینات غلطی را به ناتو و به امریکا دادی. باگرام و پلیچرخی را فابریکه طالب سازی ساختی. ما میفهمیم که تو به ظلما و به وحشتایت افتخار میکنی، لیکن از یادت نبری طالب کسانی اصولگوی است که از همه دنیا، از نیروهای همه دنیا در انتقام گرفتن لمبر یک با کسی انتقام خود را تا بال نمانده. تو چی فکر کردی؟ تو قط سیاف و ربانی و امثال هم در جنگ نیستی. تو با تایتل در جنگ هستی که تحت اینمی نام کمر امریکا و کمر ناتو را شکستانده. چی فکر کردی؟ طالب کدام نام نیست، طالب کدام منطقه و قوم نیست. طالب از همه افغانستان، از ترخم تا ترغر، از هرات تا بدخشان، یک نام و یک زبان و یک نمایندگی و یک مسیر داره. تو با دشمن مواجه هستی که دمو پنشیر کلیت زیر زانویت می سازه. طالب پنشیر از رهبری خود جار و قربان است. طالب بدخشان، طالب تخار، طالب خندار یک چیز است، یک بیرق است، یک الگو، یک نام است. چوچه جاسوس، غلام بچه امریکا، غلام بچه جهاد وقت روسایت هم به ما معلوم است. امرای پروتکل جبل سراج به امرای روسات پروتکل کردن، مجاهدین از پشت سر می زدن، جهاد فروش هستن. یک قطار روسا رو شما نشان بتین که از سالنگ آمده باشه شما حمله کرده باشه پروتکلی. امروز فاتح اندلس خود جور کردی، در پیشروی همه مردم یک پر و پف میزنی. طالب چلنگ میتی انتخابات ما برای چلنگ در پنشیر میتم. نام طالب نگی، ما در پنشیر امرایت با انتخابات استادگی میکنم. اگر در پنشیر است تو که در رای ما زیاد نبور کلمه ببر. از کدام انتخابات سخن میزنی؟ 620 رای تو را معاون نخست ساخته. 620 رای خانوادیت به تو رای نداده. در پنشیر امرایت انتخابات میکنم. در پنشیر یاد داشته باش. اگر بردی سر ما ببر. تو کی الگو داری، تو کی نام داری یا جاسوس چوچه سگ امریکا. او بدماشی همه تی بود زیر تحت فشار B-52 بود، دبدبه و نشان و کلگی تمامش نسیم. تو کسی بودی که طالب تا کولا و تو را دوان. اگر غیرت می داشتی کابل اعلان نمی کردی. اگر غیرت می داشتی پل متک و سالنگ پشت خود مین پرانی نمی کردی. تو از کدام غیرت و از کدام الگو گپ میزنی؟ قاری صاحب ته لینک لګلی ده شاهین صاحب؟ او جنرال صاحب لینک مې ورلېږلی دی. ورونه لایف درسره شیر کې مننه. قاری صاحب محترم لایف خپرونې ته راشئ. قاری صاحب محترم که زمونږ غږ اورئ، زما نن لږه ستونزه ده د هغې کې، تاسو کوشش وکړئ چې لایف خپرونې ته راشئ.
نن مو د لایو خپرونې ټیم 9 بجې د افغانستان په وخت 8:30 بجې د ماسکو په وخت 9:30 بجې 2 بجې ښه نه وخت مو بدل شو 1 ساعت تغییر مو ماسکو په وخت هم درته وایو داسې د واشنگټن په وخت هم درته وایو لایو خپرونه مو شیر کړئ محترمو عزیزانو دوی جاسوسان د بلیک واټر د سیاهي مزدوران دا فکر کوي چې طالب ویده ده نه طالب هر څه لیکلي بڼه ویډیویي بڼه صوتي بڼه ستاسو جنایات تاریخ ته سپارلی دي کوم جنایت به موږ هیر کړو افتخار میکنه که در رئیس امنیت ملی کدام امنیت ملی رنجر امریکایی تفنگ امریکایی کالتوس امریکایی گوشت خر امریکایی نیکرت امریکایی پتلون امریکایی هزار زنت امریکایی از کدام استقلال گپ میزنی کدام رئیس امنیت سگ منپال امریکا بودی و هستی و انشالله امریکایی ها رفتنیست و تو را به عدالت میز امارت اسلامی میکشانیم سایکو باز تو خوی نمیرم قبول نداشتی که طالب امریکا را زیر زانو میکنه دیدی چطور هستی چطور زړګی دې پړسېدلی و یو د امریکایانو په بیلتون کې د له سترګو نه اوښکې نه راتلې ځکه د سترګو اوښکې دی له هغه ورځې نه چې وزارت خارجې خط درته رالیږلی و خط دې راغلی د جانانو څه یې درته لیکلي و د سترګو اوښکې دې ختمې شوې خو د زړګي اوښکې دې مونږ ولیدلې چې څومره په زړه زخمي وې لکه د کور ټول چوچیان دي چې چا وژلي وي د امریکانو له راتګ نه تر نن ورځې پورې ته دومره مایوسه نه وې دومره زبون وهلی نه وې دومره په حقایقو دې کله خبرې نه وې کړې لکه په دغه ورځ دې چې وکړه یک حقیقت میگم فقط همو زن ماچخر واره حقیقت امروز میگی حقیقت میگه که ما با آقای خلیلزاد چی گفتیم آقای خلیلزاد چی کاره که به تو خط می آوره وزارت خارجه امریکا چی حق داره که به یک مملکت خودمختار به رئیس جمهور است خط ارسال میکنه و توهین‌آمیز را خطاب میکنه که از میز مذاکره گریز نکن کدام میز مذاکره طالب با تو میز مذاکره نمیکنه حکومت طالب را امریکا از بین برده و پس نموت یک حکومت آمدنی است دا خلق دی په مونږ احسان نکوي د طالبانو حکومت امریکایانو نړولی ده د مونږ جګړه له امریکایانو سره ده امریکایان د افغانستان نه ووځي مونږ که صالح ولسمشر که کم پارک کې راوځړوه او که مو د زرداد سپی ترې نه جوړ که دا بیا زمونږ کار ده دې کې د امریکایان مداخله نه کوي نه د مداخلې حق لري کنې لاسونه به یې دلته په څنګل کې ورته پرېږدي خلک داسې خوښې نه ده تړون کې شته لیکلي هماغه باندې عمل وکړه اخوا دوخوا ټوپونه مه وهئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاری صاحب سید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی لایو شیر کړئ ملګرو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم الله مو په خپلو چارو کې موفق او بریالي ولره قدرمن صاحب مبین صاحب مایک مو بند دی مایک مو بند دی قاری صاحب محترم نن مو که ستاسو خوښه وي د سیاهي او د بلیک واټر ناامیده بیچاره جاسوسان رانیولي ځینې حقایق ترخه حقایق دي چې باید ورته ووایو چې په یاد مو دي خو څه درته وایو نه د تیرې ورځې د امریکایانو د سیاهي پخوانی جاسوس د فهیم د دفاع وزیر په د مارک پتلین کې خپل زړونه یې تش کړل چا ویلې چې امریکایانو ته موږ نه ویلې چې ځو لاړ شئ چا ویلې چې نه طالبان یو تریخ حقیقت ده که یې منو که یې نه منو نو خو هلته خو بادار خط ورته رالیږلی و نو د تاسو نظر قاري صاحب محترم هغه نه وروسته بیا لیدونکي راواخلو مهرباني وکړئ مبین صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومه ده چې د امریکا خارجه وزیر انتوني بلینکن
ارګ ته خط لیږلی دی د ولسمشر غني په نوم. ولسمشر به نه ورته وایو، د ارګ مشر به ورته ووایو. د ارګ مشر په نوم یې خط لیږلی دی. هغه خط بیا رسنیو ته راووتو. لومړی اساسي خبره دا ده چې دغه ډیپلوماټیک خطونه دا پټ وي، یعنی دا خط ارګ نه دی څرګند کړی. دا چې د رسنیو لاس ته لوېدلی ده، دا د امریکایانو له لورې رسنیو ته په واک کې ورکړل شوی دی. یعنې د امریکا خارجه وزارت په خپله دا خط یو وارې اشرف غني ته لیږلی دی، بیا یې دغه خط رسنیو ته په واک کې ورکړی دی. ځکه د دوی د ارتباط چې کوم چینلونه دي هغه پټ دي، سیکرټ دي، هغه هغې ته رسنۍ لاسرسی نه لري، نه هغه معلومات چې یو بل سره تبادله کېږي یا کوم خطونه تماسونه چې تبادله کېږي هغې رسنیو ته په واک کې نه ورکول کېږي. دا طبیعي خبره ده او د ټولو ډیپلوماټیکو چینلونو چې په خپل منځ کې رابطه ارتباط دی هغه رسنیو ته نه څرګندېږي. دا چې دغه خط لومړی اساسي خبره دا ده چې دا خط رسنیو ته راووتو، دا امریکایانو راایستلی ده. د امریکا خارجه وزارت او خارجه وزیر دا خط ارګ ته هم لیږلی ده، اشرف غني ته، او رسنیو ته هم په واک کې ورکړی ده. د کابل ادارې رسنیو ته په واک کې هم ورکړی ده، څو افغان ولس ته، افغانانو ته او د رسنیو ته ووایي چې د امریکا خارجه وزیر اشرف غني ته دا ډول خط لیږلی ده. د خط یوه اساسي خبره دا وه چې خط قصدا دوی ورکړی ده تر څو دوی د خلکو تر څو دوی د ارګ او د اشرف غني او د دوی په څنګ کې د راټولو شوو کړیو توهین وکوي، سپکاوی یې کوي. یعنې قصدا د سپکاوي په نیت دا کار شوی ده. او مبین صاحب ما تاسو ته میسیج هم کړی ده، که زما غږ اورئ، ما ته دا د هغه لینک راولېږئ، د فیسبوک لینک راولېږئ شخصي کې. نو یوه خبره اساسي خبره دا ده چې دا لیک امریکایانو راایستلی ده په دې خاطر چې دا د کابل اداره سپکه شي، بې عزته شي او ولس ته د دوی واک څرګند شي، د دوی حیثیت څرګند شي. امریکایان په قصدي ډول، یوازې امریکایان نه، څومره امپراتورۍ چې دي د خپلو غلامانو سره یې همداسې کړي دي. هغه که روسان دي، د روسانو نه مخکې انګریزان دلته راغلي وو، یا د نړۍ په نورو مستعمره هیوادونو کې که تاسې د استعمارګرو تاریخ وګورئ، هغوی د تل د خپلو غلامانو، د خپلو ګوډاګیانو سره همداسې وضعیت کړی ده. دوی غواړي چې کله دوی د خپلو ګوډاګیانو نه کار واخلي، د دوی کار پای ته ورسېږي، نو بیا دا خپل ګوډاګیان او غلامان دوی په خپل لاس بې عزته کړي دي، په خپل لاس یې توهین کړي دي او سپک کړي دي. دا په دې خاطر چې دا د امپراتورۍ او د اشغالګرانو عادت دی، دوی دا کار کوي. نو یوه اساسي نکته دا وه چې اساسي خبره دا وه چې دا لیک چې ده دا دوی راایستلی ده. دا ډول لیکونه رسنیو ته نه راوځي، په هغه وخت کې راوځي چې دوی په خپله په هغه کې ورکړي، واک کې ورکړي. دویمه مهمه نکته دا ده، دا د لیک لهجه چې تاسې وګورئ، دا لیک کې لهجه ډېره امیرانه لهجه کارول شوې ده. دوی نن د کابل ادارې اړوند رسنیو په سوشل میډیا کې صلح امیرانه په نوم هشتاګ دوی ټاکلی و. زه وایم چې صلح امیرانه هشتاګ په کار نه و، لهجه یې امیرانه لهجه. دا د حیرانتي خبره هم نه ده د دوی دپاره چې دا د اشغالګرو حق دی، دا د دوی مسلم حق دی چې خپلو ګوډاګیانو ته همداسې لهجه وکاروي او همداسې امیرانه لهجه د دوی دپاره وکاروي. دریمه خبره دا ده مبین صاحب چې د امریکا خارجه وزیر د کابل ادارې مشر ته داسې الفاظ کاروي. دا نړۍ کې ډېره نادره ده، د هیوادونو په منځ کې دا ډېره عجیبه ده چې د یوه هیواد خارجه وزیر ارجګېږي او د بل هیواد ولسمشر ته، د بل هیواد رئیس جمهور ته داسې امیرانه لهجې سره وایي چې ته نور څنډې ته شه، نور ستا وخت تېر شوی ده، ته دا وکوه، ته هغه وکوه، ته دا وکوه، ته هغه وکوه. دا ډېره نادره ده، ډېر کم پیښیږي. په دې اوس وخت کې خو هر څه ماډرن شوي دي، غلامي ماډرنه شوې ده، باداري ماډرنه شوې ده. خو امریکایان چې دي، امریکایان دا ډېر یعنې داسې ارزښتونه نه پېژني. داسې خلک دي چې دوی د ګټو په خپلو ګټو په مقابل کې هر څه تېرېږي. یعنې کله چې دوی د ګټو سره ټکر راشي، بیا نو
نه ډیپلوماټیک ارزښتونه پیژني، نه ډیپلوماټیکه ژبه پیژني او نه د هیوادونو ارزښتونه پیژني. نو دلته چونکې د امریکایانو ګټې په خطر کې دي، امریکایان غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نور د افغانستان جګړه د امریکایانو په ګټه نه ده، د امریکایانو د ګټې خلاف ده دا جګړه. نو دوی اوس هغه ډیپلوماټیکه ژبه هم د منځه وویسته، اوس یوه غیر ډیپلوماټیکه ژبه، هغه ادبیات یې کارولي دي چې هغه د غلام او د بادار په منځ کې کارول کیږي. هغه د یو داسې هیواد سره نه کارول کیږي چې هغه خپل رئیس جمهور ولري او پارلمان ولري، کابینه ولري، والیان وزیران ولري او هغه په هیوادونو کې سفیران ولري. هغه هیواد سره دا ژبه نه کارول کیږي، دا ژبه د یو مستعمرې سره کارول کیږي چې واقعیت هم داسې دی. هغه څه چې واقعیت دی هغه اوس څرګند شول چې افغانستان یو مستعمره هیواد دی، د امریکایانو اشغال کړی ده، د امریکایانو د استعمار لاندې ده او دلته رئیس جمهور، والی، وزیر، هر څه د امریکایانو د اشغال لاندې دي. امریکایانو دلته موږ ته ټاکلي دي، امریکایانو په واک کې کېنولي دي. نو دغه لیک چې دا د انټوني بلینکن لیک دا د دوی دپاره د دوی غلامي او د دوی د مریتوب دا نور هم څرګند کړو، نور هم واضح کړو، نور هم دنیا ته ښکاره کړو. او څلورمه خبره ده چې اوس په د کابل ادارې ملیشې هغه افغان اسکر چې هغه د 100,000 افغانیو د 13,000 افغانیو دپاره خپل ژوند قربانوي، هغې ته به اوس معلومه شوي وي چې د کابل ادارې د مشر حیثیت څه دی. کله چې ټرمپ کابل ته راغلی و باګرام ته، نو تاسو ته که یاد وي هغه وخت چې کله غني په یوه وړیکي پرچه کاغذ باندې ځان ته شی لیکلي وو، نو ګولډن فیملیز دغه شیان ځان ته لیکلي وو، د هغې په اړه یې څه یادښتونه ځان سره لیکلي وو. هغه چې کله دا خبرې وکولې نو بیا دا ټرمپ درته وویل چې تاسو غواړئ چې لاړ شئ او که پاتې کېږئ دلته. ګورئ دا ډېره یو سپکه لهجه ده د یوه هیواد د رئیس جمهور په مقابل کې چې ټرمپ درته وایي چې تاسو غواړئ چې لاړ شئ او که پاتې شئ. دی ویته چې نه زه غواړم چې پاتې شم، نو بیا یې په لاس کې ونیسي او هغه د پوځیانو په صف کې ودروي. بیا د هغې نه وروسته دا اوسنی د بلینکن لیک دا به هم افغان عسکره تا ته معلومه شوي وي چې ستا حیثیت څه ده، ته د چا دپاره وژل کېږي، کومې جګړې په کومه جګړه کې ته وژل کېږي. نو ته باید درک کړې چې ته د ټامیانو د ګټو دپاره وژل کېږي، د ټامیانو د غلاو دپاره وژل کېږي. نور باید ته په دې حقیقت وپوهېږي چې د دې جګړې نه لاس واخله، د اسلامي نظام د راتګ دپاره هڅه وکوه او د هغه چا ملګری شه چې هغه د اسلامي نظام دپاره مبارزه کوي. مبین صاحب لاندې که ملګري وي هغې نه پوښتنې راواخلو. قاری صاحب قدرمن شه، یو شه یو توپیر چې موږ د مخکینیو پریس کانفرنسونو ترمنځ او د اوسني ولیدل، یا دغه غونډې ته وینا غونډه تعزیتي غونډه وه، د فاتحې او کلیزه وه، خو ده چاته پکې اخطار ورنه که مخکې به په طالب ډېر تیز ورته. څه فکر کوئ قاري صاحب چې د صالح دومره د مظلومیت خبرې یا مخکینی غروپشې لومړی مرستیال په 800 رایه باندې لومړی مرستیالي ته طالب ته چیلنج د انتخابات ورکوي او نړیوال 15 لکه ناظرین دی وایي راشي موږ انتخابات کوو. قاري صاحب زه په پنجشیر کې که تاسو ما ته اجازه راکړئ له صالح سره درېږم، که په پنجشیر کې له ما نه انتخابات وګټل همدغه د سالنګ په دې څوکه کې مې په دار راوځړوئ. اوس هم چیلنج د د ټول مالي امکانات ورسره وي، زه په پنجشیر کې د سره په انتخاباتو ته درېږم، که د ما نه انتخابات وتړل وګټل ما د په دار کې پاتې شوه. طالب ته چیلنج ورکول په دې 3000 مردارو رایه باندې څه تفسیره لري؟ انتخاباتو ته ورسره ځئ که نه؟ مبین صاحب صالح او د صالح غیر چاپیره دغه امریکایي جاسوسان چې دي دا خو تاسو که چېرته دوی تاریخ مطالعه کوي، د دوی کړنې مطالعه کوي، په تېرو وختونو کې دا قاتلان دي، دوی افغانان وژلي دي د پردیو د ګټو دپاره او دا ډېر پوست تاریخ لري او دا ډېر پوست خلک دي. ډېر وخت به تاسو اورېدلی وي امارت، اسلامي امارت د دوی د خبرو بیخي اصلا جواب نه وایي، ځکه دوی په خبرې په غبرګون نه ارزي. او دغه ناکام جنرالان چې دي، دغه ناکام جګړه ماران چې دي، دوی موږ او د دوی زور ازمایي څو وارې شوې ده او دوی دغه خارجي ټانکونه، خارجي قوتونه چې نه وي، دوی د جنګ وړتیا نه لري، دوی د مبارزې او د جنگ دپاره څوک نه لري. دا خو امریکایي تیاري د امریکایي الوتکې دي او څو بیچارهګان بېروزګاره ځوانان په دې هیواد کې راټول کړي دي، هغې ته
کله ښځې ګډوي، کله ډمې، کله ریانه سعید او کله فلانی او کله بستانی، هغه ورته ګډوي او په دې ګډای د جنگ میدان ته لیږي. نور دی نه د جګړې مورال لري، نه د جګړې دپاره کوم شی لري، کوم دلیل او کوم څه په لاس کې لري. دا خو د امریکایانو د ګټو دپاره دلته جګړه وکوله او دوی د امریکایانو اوس په دې د دوی سر خلاص شوی دی چې امریکایان وځي د دې هېواد نه. دوی خو دغه بلینکن او د ټرمپ د بایډن ادارې ته ډېره تمه وه، په دې پورې هیلې تړلې وې او د سولې په وړاندې خنډونه ایجادول چې د بایډن اداره به دوی ته کوم شین څراغ ورکړي او د دوی د ژوند د پایښت، د دوی د سیاسي ژوند د پایښت دپاره به کوم څه رامنځته شي. هغه موږ تاسې ولیدل، اوس دوی ډېر وارخطا دي. نن به پرون و که نن هغه تاسې خبرې واورئ لکه تاسې چې یادونه وکوله، دی ډېر وارخطا و. د د خبرونه یعنې ګوره یو سړی چې 2.5 لکه فوز لري، د هېواد لومړی معاون ده، په واک کې دومره ادارې لري، دومره سرتیري لري، دومره امکانات لري، د هغې سره سره هم دی بیا سټیج ته راځي او د سټیج په مخ دی خبره کوي او وایي چې د پاکستان او د طالب مرمۍ دې زه په ځیګر وخورم. دا څومره د شرم خبره ده، دا څومره د وارخطایۍ خبره ده. والله ما د خبرې واورېدې او هغه هم په هر کې پاکستانیان به په هر کې په ځیګر ولي، د باندې خدای نه راوځي نو او د باندې خو پاکستانیان چې تا په ځیګر ولي، په ټټر دی ولي. ګوره دا د دوی دا لهجه څومره د وارخطایۍ ده، څومره دوی وارخطا دي. دا یوازې دوی نه، تاسې د ګوډاګیانو تاریخ وګورئ، یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله اسلامي نړۍ کې چې کفارو دغه امپراتورۍ او اسلامي هیوادونه لاندې کړي دي، تاسې د هغوی آخري پایله مطالعه کوئ، تاریخ وګورئ چې څومره هیوادونو ته دا اشغالګر دا د استعمارګر تللي دي. وروسته آخري حالت د ګوډاګیانو د دوی دغه شانتي وي لکه دغه د صالح او د غني او د محب او د دې خلکو. نن تاسې پرون تاسې هغه د کابل ادارې د چارواکو خبرې واورېدې، مسلم یار یې څه ویل. ګورئ مسلم یار چې دا یو جنګخوښه سړی ده او په جنګ کې یې ګټې دي، تر اوسه پورې هم دا خبره به کوله چې انس حقانی دی په دار شي، فلانی دی په دار شي او جګړه دی وشي، طالبان د جګړې د لارې باید مات شي. نن تاسې د خبرې واورېدې، دا ویل چې پردی کټ د نیمې شپې ده. موږ وایو چې امریکایي ګوډاګیه تا ته موږ دا 20 کاله ویل چې دا ته په پردي کټ کې پروت یې، دا کټ د نیمې شپې ده. دې کټ نه به امریکایان تا ته لګته درکوي او یې خوا به دې وغورځوي. دا کټ د نیمې شپې ده، خو تا نه منله. مسلم یار یو څه وایي، عبدالله بل څه وایي، محب بل څه وایي، امرالله صالح بل څه وایي، اشرف غني بل څه وایي. ځکه دغه خلک چې دي دا هر سړی د خپلو شخصي ګټو راجمع کړي دي. اوس مسلم یار چې دا هغې ګټه تاسې به وګورئ، یو وخت به داسې راشي دا د اشرف غني خپل نږدې ملګري به په ده لعنت وایي، دا خپل نږدې ملګري به دته شا کړي، دا خپل نږدې ملګري به په ده پسې لګیا وي. دا به هغه وخت وي چې د ملګري به یې وپوهېږي چې نور دی په واک کې نه ده او نور دی په واک کې نشي پاتې کېدی. ځکه د دوی دا تړون عقیدوي نه، دا د ګټو دپاره ده. نن د مسلم یار لهجه تاسې واورېده، ځکه مسلم یار په دې پوهېدلی ده چې اشرف غني نور په واک کې نشي پاتې کېدی. تاسې به سبا بیا د حمدالله محب ټامي خبرې مو واورئ، هغه به هم لار بېله کړي. د حنیف اتمر خبرې مو واورېدې. حنیف اتمر وایي چې د امریکا طرحه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه ده. ولې وایي؟ ځکه هغه خپل ځان دی غواړي چې په راتلونکي د خپل راتلونکي تثبیت کړي او خپل راتلونکي کې یو څه ځان ته لاسته کړي. هغه د اشرف غني په کیسه کې نه ده، نه د نورو ټامیانو په کیسه کې ده. هر ټامی ځان ته لګیا ده. نو دغه خلک سخت وارخطا دي. د لومړي معاون دپاره دغه خبره کول چې ما د طالب زه د په ځیګر مرمۍ وخورم، دا د شرم خبره ده، دا د عار خبره ده او دا د انتهایی وارخطایۍ خبره ده. قاری صاحب اجازه د مبین صاحب د تاسو سلام ورکړی او بخیر راغلی. قاری صاحب داسې دغه هغه چې دی د صالح 20 کاله امریکا ته تسلیم و، اوس خو طالبان هم دته نه دی ویلي چې موږ ته تسلیم شه. دا ولې ولس ته نه تسلیمیږي؟ اصلا خو جنګ د ولس سره ده، د دښمني د خلکو سره ده. دا وایي زه ولس ته نه تسلیمیږم، دا تسلیمي زه نه منم، د شرم دی ماته. او د 20 کاله امریکایانو ته چې تسلیم و د شرم نه و. شاهین صاحب ګورئ، ولس ته به هم تسلیمیږي، طالب ته به هم تسلیمیږي. طالب د ولس نه عبارت ده. امرالله صالح یا دا نور جنګ خوښي جنګ سالاران چې دي د امریکا په ټانک سپاره، د امریکا د طیارې نه پاراشوټ شوي دغه ګوډاګیان چې دي، دوی به طالب ته تسلیمیږي. دوی دا خبره ډېر په غرور او په تکبر کوي چې زه به دا وکړم، زه به ها وکړم. موږ دوی ته وایو چې موږ تاسو سره باټې نه ولو، موږ تاسو ته وایو چې راځئ انتظار وکړو.
دا جنگ دا جګړه دا د پټي او د پولې جګړه نه ده. تاسې د دغه ډول جګړو تاریخ وګورئ. دا جهاد د کفر او د کفر ملګرو په مقابل کې پیل شوی دی. تاسې د اسلام تاریخ وګورئ، 1400 کالونه تر اوسه پورې تاسې وګورئ. که د اسلام په تاریخ کې د موږ نه دا ډول جنګونه چا ګټلي وي، تاسې به یې رانه وګټئ. نه دی ګټلي. موږ دا جنګونه موږ ګټلي دي، موږ ګټونکي یو، موږ بریالي یو، موږ فاتحین یو. دا ملت فاتح ده او د فاتح ملت سره همداسې ژبه پکار ده لکه موږ چې کاروو. ته ګوډاګی یې، ته غلام یې، ته د امریکایانو ملګری پاتې شوی یې، تا د امریکایان د افغانانو کورونو ته اړولي دي. ستا ژبه باید مغلوبه ژبه وي، ته باید مغلوب وي، ته باید سرکوب شي، ته باید سزا ووینې. او که ته دا تمه لرې چې زه به د افغانستان په راتلونکي سیاست کې بیا هم ولسمشر وم، لومړی معاون به وم، وکیل به وم، وزیر به وم، دا خوب دي روانو اوبو ته ووایه. که چېرته دلته د روسانو د وتلو نه وروسته کمونستان افغانانو په خپل ځان واکمنان منلي وي، که چېرته د انګریزانو د وتلو نه وروسته شاه شجاع او د دوی ملګري افغانانو په خپل ځان واکمنان منلي وي، که چېرته د نړۍ په تاریخ کې تاسې وګورئ د یوې امپراتورۍ د استعمارګرو د ماتې نه وروسته هغه ګوډاګیان که کوم ملت په ځان واکمنان منلي وي، تاسې به موږ په ځان واکمنان ومنو. قاري صاحب محترم، دغه 13 ورځ په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې دلته څه حکومتي کسان د سیایي او د بلیک واټر مزدوران تاسو ادعا کوئ چې وژلي. حکومتي ادارې ملکي خلک بولي. سوال دلته پیدا کېږي چې ملکي خلک بیا په رینجرو کې څه کوي؟ مبین صاحب، ملکي خلک بیا د کمپاین په رینجره کې څه کوي؟ نو دا خلک چې دا پیښه خو داسې شوې ده، دا د کمپاین والا چې دي موږ په خوست کې کمپاین وي تیایي، د دوی د امریکایانو په اصطلاح د کې پی ایف په نوم ملیشې دي. کې پی ایف او دغه دا امریکایي ملیشې دي، د بلیک واټر یا د امریکایانو د سیایي روزل شوي ملیشې دي، لکه افغاني بلیک واټر یې بللی شو. دوی هیڅ ارزښت نه لري، هیڅ پوله نه پیژني، هیڅ یعنی هیڅ اخلاقی پولې دوی نه پیژني، نه انساني پولې پیژني. د دوی کړنې دا دي چې دوی ماشومان وژني، ښځې وژني، جومات ورانوي، مدرسه ورانوي، سپین ږیری او په صح وحشت او قساوت دوی مشهورت لري. او زه به تاسو ته نوي دا ووایم، د موږ په خوست کې دغه خلک اوس امریکایانو د ځان سره روان کړي دي، بیایي امریکا ته، د دوی بسته فامیلونه د ځان سره بیایي. او داسې خلک بیایي چې هغه اصلا په حرف ما هم نه پوهېږي، ای بی سی هم نشي لیکلی، بیا هم امریکایان د ټول فامیل سره امریکا ته بیایي. ولې دلته معیار څه ده؟ د سپیو مینځل ای بی سی ته څه ضرورت لري؟ خو برش د ورکوي به چپټ همدغه کار ده نه هلته. آفرین. دوی د برش دپاره بیایي. او دغه جګړه ماران چې دي د دوی دپاره معیار دا ده، امریکایان هغه خلک بیایي چې چا چې په چاپو کې زیات وحشت کړی ده، څوک چې په چاپو کې د افغانانو په کورونو په چاپو کې ډېر کمیاب و، ډېره لاسته راوړنې لرله، هغه سړی بیایي. دوی څومره دغه د شپې چاپې چې وهي، دغه ډېر زیات خلک امریکایانو بوتلل د ځان سره. دا د کمپاین والا دا په یعنی کوم د تعلیم په وجه نه دي بولي. دا جګړه ماران دوی بیایي امریکا ته. دغه د بلیک واټر کمپنۍ خو همداسې خلک دي، داسې بې موره بې پلاره د یو بل هیواد نه راجمع کړي دي چې څوک په وحشت او قساوت او د امریکایانو په امر کې پرته له چون چاره مشهور وي. د امریکایي امر به مني پرته له چون چاره نه. امریکایي که دوی ته وایي چې انسان ووژنه، ښځه ووژنه، ماشوم ووژنه، هغه به دی کوي. یعنې دی هیڅ کرامت، انساني ارزښت نه پیژني. دا خلک یې اوس روان دي. دوی تللي و سپیرې ولسوالۍ ته. سپیرې ولسوالۍ کې 5 میله افغان دوبۍ، دا مختلفې سیمې دي، دلته یې چاپه واله په مجاهدینو د شپې 1 بجې تللي دي. بیا چې کله مجاهدینو په دوی نه برید شروع کړی دی، الحمدلله 3 رینجرې 4 رینجرې سوي دي، 15 رینجرې همداسې مجاهدینو نیولي تر 15-13 پورې. دا د کمپاین ملیشې چې دي دا هلته وژل شوي دي، مردار شوي دي، او 3-4 کسانو مړي هلته اوس هم پراته دي، د جګړې په ډګر پاتې دي. دا د دغې ملیشو په تاریخ کې لومړی ځل و چې دومره سخت ګزار دوی ته ورکړل شو. او الحمدلله دا د فتح زیری ده، دا د فتح په معنا ده چې دومره سخت او قوي ګزار دوی ته ورکړل شو. قدرمان قاري صاحب محترم، لومړی سوال کوونکی جواد لوګری، مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. ورور جواد لوګری مایک مخلاصوي. ورور جواد لوګری کدا ویده سوی ده، پکتیاوال ته اجازه ورکړئ. پکتیاوال صاحب مایک مخلاص کړئ. سلامونه نیک ایلی. وعلیکم سلام.
مبین صاحب ما قاري صاحب نه یو سوال پوښتنه کوله مهرباني وکړئ. او ما دا پوښتنه کوله چې ماشاءالله تاسو ډېر ښه ملایان یې په کار تاسو جماعتو کې ناست وئ تاسو نه سیاست څه غواړي بالکل جماعتو کې کښېنئ کار وړکو ورته سبق مبق یې یا په دغه خو اسانه جواب ده. قاري صاحب ته چې هغه ورکوي دغه جواب د اشرف غني چې کله د ماشومانو سنتي شروع کړله ډاکټر عبدالله د غاښونو ویستل شروع کړه ټامي محب لاړه برین واش شروع کړه بس ملایان به په جماعت کې کېنو صحیح ده که نه د دوی له سیاست څخه دوی خو دکتورا ویلې ده ډاکټران د ماشومان سنت که مواد غایطه معاینه که دغه کارونه دي کوي نه صحیح ده بالکل هغه به مو لګو خو چې تاسو جماعتو دغه بل مونږ به کینو جماعتو کې غم مکو که تاسو دغه بې غیرتي والا که مونږ جماعت کې کینو مونږ مجبوره کړي چې جماعت او منبر مو پرېښی ده که تاسو غیرت درلودی جهاد مو کولی د اشغالګرو په خلاف ملا او مدرسه کې ناستو هغه به درته بچي روزل هغه به د دین زده کړې درکولې خو ته بې غیرته سو د امریکا جاسوس ملا مجبوره سو منبر او کتاب یې پرېښود راغی توپک ته یې لاس کړ دغه بل شاهین صاحب تانه چې لاندې ده دغه بارکزی صاحب مهرباني وکړه بارکزی حاضرینو ته اورم وروره په لمبار باندې خپل هغه ته راځئ مهرباني وکړه مبین صاحب د خانه نو فیاض خان د مایک د خلاص دی السلام علیکم لري که لایف نه کنه بلاک یې کوه خدای پاکه دا سټیډیو کې ته د څه شي دپاره قطع روابط ورسره وکړه ښه نصرت وزیر مهرباني وکړه ما یې د چا نو بعد د هغه ته واخ ورکړه دا بل لرې کړه نصرت وزیر ناصر وزیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جنرال صاحب ما आवाज درځي و غږ د راځي مهرباني وکړه سوال ته مراش اچھا ما قاری سعید صاحب خوستي اول خو سلامونه ډېر نیکی هیله علامه خوشاله را ما دا پښتنه لرله ما چې دا چې کوم سیاف صاحب د یاره وروره دا اچا او ماچا داسې پکې 24-25 داسې پکې وویله بیا یې خوند ونه کړه دغه بل وطن هزار شم له تا مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړه ښه وطن هزار شم مایک مو خلاص کړئ شاهین صاحب دما غږ درځي تا ته تا غږ شته دی دغه غږ نشته جنرال صاحب بل هسې د هغه نشته چې چا غږ نه کوه بل راخله وروره زر خلکو ته وخت ورکوه دا بل ستاسو خیاو جهان مننه مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ داسې عجیبه نومونه مو دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وتاته سپیشل سلامونه وایم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ سوال ته مو راشه کوم چیرې موضوع راته مطرح کړئ موضوع درته اوس مطرح کوو د امریکا امرانه خط د کابل ګوډاګۍ ادارې ته ښه په دې موضوع باندې دی خبر یې دغه موضوع نه یار د تشریح راته وکړې خو موږ څه ناوخته راغلی بخښنه غواړم په سترګو تشریح درته کوم کاد لاندې کښېنه هلته موضوع ته لږ متوجه سه چې کله د سر پې خلاص شو بیا راشه احمد اتل هیله مو ملګرو نه دا ده دلته چې راځئ سوال وکئ په موضوع ځان پوه کئ رسنۍ وڅارئ راشئ بیا دلته به اوس مونږ تاسو پوه وو که به بحث موضوع باندې راځو احمد اتل السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبین صاحب سړی مسیه جوړ تازه تکړه په خیر راغلی مهرباني وکړه ورور ودرېږه مهرباني تا ته قاری صاحب ته سلامونه او نور ملګرو ته وعلیکم السلام مهرباني مبین صاحب دی خدا سے خلق دی دغه دا
خلک دې هر وخت غلامي کړي او هر چاته چپلوسي کړي. ښه او ان شاء الله داسې به پاتې وي او اخر به بس لکه پاتې چې دي قدرمن ان شاء الله مې عزت وکړه. ډېره زیاته مننه شاهین صاحب. د احمد اتل نه چې لاندې د په ده باندې یو غږ وکړه. نجیب جانم مهرباني وکړه. نجیب سلامونه نیکې هیلې خدای چې روغ جوړ شي ټولو راغلم اورې دا سولې باره کې اورې دا مونږ چې سولې نارې واورې دا افغانستان ملت نارې وایي دا ټولو مونږ چې کړېدلې اوس دونه اورې دې په ځای چې مونږ ته یو سړی سوله راولي دا یو نوی جنګ را روان دی افغانستان ته پوه شولئ. نوی جنګ دغه جنګ دا اورې که چېرته طالبانو د افغانستان دولت که دوی دواړه سره کښېني سوله کېږي، خپل افغانان سره سوله کېږي. که چېرته طالبان روان ایران ته روسیې ته دا سوله نه کېږي. پوه شولې په دې دا سوله نه کېږي ځکه دا سوله بین الافغاني نه ده، دا د خارجیانو سوله ده. پوه شولې روس نجیب جان تشریح به قاری صاحب درکوم. تا سوال وکړم قاری صاحب د سوال محترم وروره تاسې خطا او خطا وتلې تاسې وروره خطا شوي تاسې ته چې چا ویلي وي چې طالبان سوله کوي. دغه ورور ته بیا لږ اجازه ورکړه چې سوال ختم شي. مهرباني وکړه قاري صاحب. خدای دې یو ور سوال مکمل کړي ته مهرباني وکړئ نجیب جان وروره. کوشش وکړئ شاهین صاحب هر ورور ته مکمل وخت ورکوئ. تاسو هم کوشش کوئ ملګرو چې سوال څومره لنډ وکړئ. که د 2-3 سوال وکړئ لنډ وکړئ تبصرې نه ډډ وکړئ. نجیب ورور مهرباني وکړه. صحیح ده مننه اورې بخښنه غواړم اورې چې مثال سوال په مابین کې سړی نه خطا کړي دغه مقصد دی ما دا اورې دوست مثال که دا خوب څوک چېرته یي نه اورې که غواړي افغانستان ته زه داسې راځم لکه د کلشینکوف په مرمۍ باندې نه به وړه ګورم نه به زړه ګورم بس هر سړی به وزنم ملي اردو به ختموم او کمانډو به ختموم نو زه هم دا خیالي هېڅ علاج نه لري اورې. اوس که ته راځې مثال دا 4 لکه فوج ختمه نو افغانستان داسې راځي دورې کې ډاکټر نجیب دورې ته موږ به 100 کاله شاته هغه دورې ته مه ځه وروره صحیح شو دغه د فوج د ختمه نه هغه دورې ته مه ځه هغه یوه توره دوره وه د طالبانو یو له ویاړونو نه همدغه ده چې نجیب اعدام که هغه دورو ته به نه سره ځو. صحیح ده طالبانو سپور چې هغه اعدام همدغه توره بس د نجیب د میلیونونو افغانانو قاتل په دار که دغه یوه کارنامه وه د دغه ورور حکوم سوال نه لرلو خو د ده په باره کې به د ده خبرې په باره کې به دومره ووایو چې دی خطا وتلی ده. دی باید دا وپېژني چې طالب څه ډول سوله غواړي او سولې تعریف څه دی. د موږ او د کابل ادارې د ګوډاګیانو یا د امریکایانو په منځ کې مشکل د اشرف غني او د عبدالله مشکل نه ده. تاسې باید په دې ځان وپوهوئ. دا مشکل د وزارتونو په ویش د ولایتونو په ویش نه حل کېږي. دا د ارزښتونو جګړه ده. دغه ستونزه د ارزښتونو په حفظ ساتل کېږي. دلته یوې خواته الحادي او د سیکولریزم ارزښتونه دي بلې خواته د افغان ملت اسلامي او افغاني ارزښتونه دي. دا جنگ د دې دوو ارزښتونو په منځ کې ده. دا د دې دوو فکرونو په منځ کې جنگ ده. دغه هیواد کې سوله هغه وخت راتلی شي چې دا یو فکر په بشپړ ډول دا بل فکر ته تسلیم شي څو پورې چې دلته سیکولران ټامیان د غرب څخه راوارد شوي سیکولران اسلامي افغاني فکر ته بشپړ تسلیم نشي تر هغې پورې سوله نشي راتلی او تسلیمیږي به. کله چې د دوی بادار د دې خاورې نه تښتي د دوی فکر هم د منځه ځي د دوی دا ارزښتونه هم د منځه ځي دا هم ختمیږي په خپله. طالب سوله غواړي خو د سولې دا معنا نه ده چې تا سره به د ولایتونو د وزارتونو ویش کوي 50% به تا سره حکومت جوړوي. دا معنا د سولې نه ده. که چا تاسې ته د سولې دا معنا کړې وي تاسې خطا ایستلې. طالب دا ډول سوله نه غواړي او نه طالب په دا ډول سوله خبرې کوي. طالب سوله غواړي جنگ نه غواړي. معنا دا چې طالب اسلامي نظام غواړي. څوک چې د اسلامي نظام په اړه ویره لري شکوک لري شبهات لري طالب د مذاکراتو په میز ناست ده هغې سره خبرې کوي چې راشه ته د اسلامي نظام نه څه ویره لري
ته د اسلامي نظام په اړه کومه اندېښنه لري، کوم شک لري، کومه شبهه لري، راځه چې زه د هغه شک او شبهه رفع کړم، راځه چې زه د اندېښنه د منځه یوسم، راځه چې زه دې وپوهوم. دا مذاکرات د دې په خاطر نه دي چې ټامي محب، ټامي غني او جاسوس صالح بیا په واک کې شریکېږي د طالب سره، یو ګډوله حکومت به جوړېږي. دا قطعا نشي کېدای. دا د ارزښتونو جګړه ده، دا د عبدالله او د غني لانجه نه ده، دا د وزارتونو د ولایتونو په سر لانجه نه ده. موږ دا جهاد د یو ارزښت دپاره کړی ده، د یو څه دپاره موږ مبارزه کړې ده، قرباني مو ورکړې ده. مننه قاری صاحب، الله دې وساته. مبین صاحب مایک خلاص. دغه ورور چې دغه خوا ته ناست دی، سمیع الله، سلام علیکم. احمدي سمیع صاحب. الله وروره لاند سوال مهرباني وکړه، ستړی مه شې. سمیع الله ورور ښه شاهین صاحب دغه ټاته که بل راواخله. فهیم پښتون وردګ، څومره غټ نوم مو ده. ستړی مه شې، لایف پرون د بخیر راغلی. جنتي شي ته ستړی مه شې. لومړی تاسو ته، بیا ستاسو ګډونوالو ته، بیا باسینو مارګلۍ نه تر امو پورې د بشپړې پښتونخوا ټولو درنو عزتمندو دردېدلو کړېدلو پښتنو افغانانو سلام نیم ساعت د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. کوشش وکړه وردګ صاحب چې خبرې مو لنډې وکړئ، 15 دقیقې مو ډېرې لنډې کوم، ډېرې لنډې کوم. لږ زر داسې وخت ډېر کم ده. په سترګو قاري صاحب سعید خوستي 2 خبرې وکړلې. زه د ده نه 2 پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه دا ده چې ده وویې دا جګړه د ارزښتونو ده. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا تاسو خپل ارزښتونه ساتلي او که نه؟ آیا په القاعده او بن لادن باندې د ستاسو د دریځ بدلون دا د ارزښتونو ساتل دي که بدلون دی؟ دا لومړۍ موضوع مهرباني. دویمه موضوع دا ده چې تاسو بیا وایئ چې د ارزښتونو جګړه ده، نو ستاسې ارزښتونه آیا تاسې باید په مخ بوځئ که ستاسې د ارزښتونو دپاره پینټاګون او واشنګټن په کابل باندې فشار راوړي او ستاسو د حمایت حامی شوی، ستاسو د حکومت لپاره، ستاسو د شریعت او نظام لپاره هغوی حکومت او هر څه طرح هغوی جوړوي؟ دا آیا تاسو ولې تاسو جوړوي؟ مننه بوسخه محترمه. دا 2 سوالونه. دا لومړي سوال ته خو تا ته ما شخصا یعنی ما ته یادېږي تا ته ما څو وارې ځواب ویلی ده، څو وارې دا سوال تا کړی ده، ما ته ځواب درکړی ده، خو نه پوهېږم چې ته عناد کوې، ضد کوې او که پوهېږې نه چې د زما د تعلیم کچه قاري صاحب د تعلیم خیر ده، بیا به زه تا ته ځواب درکړم. زه په ځواب نه ستړیږم او د الله نه مې امید ده چې ته وپوهېږې او ته پوه شې. محترمه، د اسلامي امارت د دریځ او د موقف نه ته ځان خبر که، خو د کابل ادارې د رسنیو او د امریکایي رسنیو له طریقه نه د اسلامي امارت دریځ د اسلامي امارت له طریقه زده که، د اسلامي امارت له ادرس نه زده که. د اسلامي امارت په دریځ کې د 2000 لومړي کال نه تر اوسه پورې، بلکې د 1995 کال نه تر اوسه پورې کوم بدلون نه ده راغلی. دا ته چې څه حس کوې، دا ته کوم بدلون په نظر وینې، دې وجه دا ده چې د اسلامي امارت دریځ دا 20 کاله تا د رسنیو نه اخذ کړی ده. اسلامي امارت او طالب تا له رسنیو پیژندلی و، نن ته طالب د خپل ادرس نه پیژنې. تا ته ځکه دلته په دریځ کې اختلاف معلومیږي او ته فکر کوي چې طالب خپل ارزښتونه نه دي ساتلي. طالب ارزښتونه ساتلي. د القاعدې په اړه د طالب د اولې ورځې نه دریځ او موقف دا و. القاعده او عرب مجاهدین دا طالب نه وروستلی افغانستان ته، دا پخوانیو مجاهدین وروستلی وو. طالب ته د پخوانیو جنګ سالارانو نه په میراث پاتې وو. بیا د اسلامي امارت د واکمنۍ په مهال هیڅ خارجي ته اجازه نه وه چې دی د نورو هیوادونو په چارو کې لاس ووهي یا د افغانستان د خاورې نه چاته ضرر ورسوي. دا 2 خبرې شوې. دریمه خبره دا ده زه د خبرې مکمل کوم، تاسو په منځ کې مه ورځئ. دریمه خبره دا ده
چې کله چې د امریکا باندې بریدونه وشول د اسلامي امارت موقف او دریځ په هغه وخت کې هم دا و د اسلامي امارت دریځ دا و چې که چېرته امریکایان موږ ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې دا بریدونه واقعا اسامه کړي دي یا د اسامه ملګرو کړي دي، موږ به دی یو درېیمګړي هېواد ته وسپارو، هلته د محکمه شي، د اسلامي کنفرانس د سازمان ته به یې وسپارو، د اسلامي هېوادونو سازمان ته به یې وسپارو. دا د هغه وخت د اسلامي امارت دریځ و. دا هغه خلک چې دا دریځ اعلانولو د افغانستان په خارجه پالیسۍ په رأس کې و، هغه خلک اوس هم ژوندي دي، هغه خلک اوس هم ژوندي دي. تاسې د هغوی سره خبرې کولی شئ. د اسلامي امارت دریځ د القاعدې په هغه وخت هم دا و، نن هم دا ده. دلته په دریځ کې کوم بدلون نه راغلی. په هغه وخت کې هم د اسلامي امارت دریځ دا و چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. نن هم د اسلامي امارت دریځ دا ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ به د دې خاورې نه چاته اجازه نه ورکوو چې دا خاوره د چا په ضد وکارول شي. دا د اسلامي امارت دریځ و. دلته کوم تفاوت نه ده راغلی، په دریځ کې کوم اختلاف نه ده راغلی. دا د طالب د هغه وخت دریځ ده. خو دا چې هغه وخت تاسې د طالب دا دریځ نه و پېژندلی، وجه دا وه چې طالب تاسې دا 20 کاله د رسنیو له ادرسه پېژندلی ده، د مزدورو رسنیو له ادرسه مو پېژندلی ده. نن چې طالب تاسې ته په خپله خوله غږېږي، دا زه چې نن په لایف کې غږېږم، ته تا ته د حیرانتیا خبره ده چې زه تا سره مخامخ خبرې کوم. دا 20 کاله تا ماته اجازه نه راکوله. اوس هم چې زه غږېږم دا تا ته ډېر په درنه بیه تمامېږي، دا په تا ډېر بد لګېږي. ته هر ډول کوشش کوي چې زما ماری خپ کې او زما دا غږ راونه وځي په هر ډول. دا اوس تاسې لګیا یې زموږ لایف ریپورټوئ. دا اوس فعلا دوی لګیا دي زموږ لایف ریپورټوي. ولې ریپورټوي؟ د دومره رسنیو سره ته زما نه ډارېږي. په سلګونه رسنۍ در سره دي، تلویزیونونه در سره دي، ویبپاڼې در سره دي، چاپي او غیر چاپي رسنۍ در سره دي، ټوله میډیا دې په واک کې ده. زما د دې لایف چې 2000 کسانې را سره ګوري، د دې لایف نه ولې ته دومره په ویره او په خطر کې یې؟ ځکه زه واقعیت وایم، زه حقایق وایم، زه ستا د دجلو، ستا د مکر و فریب، ستا د دروغو، ستا د غداریو نه پرده پورته کوم، تا ولس ته څرګندوم. دا په تا بد لګېږي. په هره طریقه کوشش کوي چې زما غږ خپ کړي. مننه به وکړو د محترم ډمپر نه د لغات اگر چې محترم شاهین صاحب دماغ اکستا تاسو غږ شته خیم وردک صاحب ګوره تاسې موږ دلته لایف خپرونې ته راوچتوو، دا 2000-3000 خلک د تا غږ اوري. دا په دې معنا نه ده چې موږ له تا ډارېږو، دا په دې معنا ده چې موږ تا ته احترام لرو، غواړو چې د تا غږ واورو، غواړو چې د رسنیو انحصار نه وي دلته داسې د تا غږ خاموشه نه سي. خو لیکن ته چې بېادبي کوې، بار خبرو کې الوځې، وخت درکوو، نیم ساعت به وخت درکو، ته قاري صاحب نه ټول سوالونه وکړه، لیکن یو سوال دې چې وکړه د هغه جواب واوره. تا ته مخکې قاري صاحب سعید خوستي ډېر ښه پیشنهاد کړی چې ته لاړ سه چېرته سبقونه ووایه، درس ووایه، د افغانستان راتلونکي ته به په کار راسې. دومره ته یو قمقل سړی په برطانیه کې اوسې، د یو تنظیم رهبري په غاړه لرې، د دوه خبرو حوصله نه لرې. اباسین او آموده، اباسین او آموده نه دی ولاکه په آمو کې کوم ړوند مایا یې نیولی، نه په اباسین کې. ته چې چغې وهې، لندن نه راجګ سوی، د نړیوالې محکمې دلال د ځان نه جوړ کړی. مهرباني وکړه اوس د سوال وکړه. ګوره پوښتنه دا ده چې قاري صاحب وایي چې دا بن لادن او القاعده د مونږه موضوع په بن لادن نه ده کنه، و ډمپغه بن لادن د تا سر خوري. د مونږ موضوع د امریکا د خارجي وزارت نه په یو توهینامیز لیک باندې ده چې د تاسو شړنګا او شټاسر یو د سیاسي جاسوس صالح ته را لېږلی، ټول حکومت او اداره د په لړزان باندې د مونږ دغه موضوع ده. وی مهرباني ما ته لږ اجازه راکړه، زه دغه پوښتنه کوم، بیا د اصلي موضوع ته راځم. بیا ته وایې ګوره ما هر وارې کوزوي او ته په موضوع باندې وغږېږه. اسامه د تا سر مبین صاحب ته پرېږده نیمه دقیقه وخت درته ورکړې، نور بیا بل ملګری راواخلئ. ګوره مایک زما بندوي، کوزول د ما سره کوي. موضوع ته راشه، نور اطرافي خبرې مه کوه، موضوع ته راشه. بس لنډه سوال وکړه. پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د بن لادن او د القاعدې
د هغه جهاد چې دوی د امریکا د ملکی او پوځي او ډیپلوماټیک خلکو وژنو لپاره اعلان کړی وو، تاسو د هغه جهاد ملاتړ نه کولو، نن دغه مخالفت کوئ. بس صحیح شو، خبره ختمه. بس همدا د سوال نو د ښکته کوي بل ملګری راواخلم. دې سوال به زه ځواب ووایم. ما خو مخکې دا ځواب وویلو. موږ په ټوله نړۍ کې ګورئ، موږ په ټوله نړۍ کې د هر هغه غږ ملاتړي یو چې هغه د مظلومانو غږ ده او د ظالم په خلاف راپورته شوی ده. په ټوله نړۍ کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، یوازې د القاعده نه په ټوله اسلامي نړۍ کې د هر هغه غږ چې د مظلوم غږ د ظالم په خلاف راپورته شوی د هغې ملاتړي یو او هغه جهاد بولو او هغه برحقه مبارزه بولو. خو ته تمیز نشي کولی، ته فرق نشي کولی. زه د فلسطینیانو دفاع کوم، د فلسطینیانو ملاتړ کوم، خو د دې ځای نه خې نه ډزوم که نه ورسره اخلاقي دفاع کوم او د دوی دغه د دوی مبارزه جهاد بولم. همداسې په نړۍ کې د ټولو مظلومانو، خو د خپلې خاورې نه، د افغانستان د خاورې نه چاته ضرر ورسوم، نه دلته چاته حق ورکوم چې د دې ځای نه چاته ضرر ورسوي. او ګورئ، تاسې تفاوت وپېژنئ. تاسې ویل چې د القاعده جهاد تاسې هغه وخت کې جهاد بلل، اوس جهاد نه بولئ. القاعده پرېږده. په ټوله نړۍ کې چې څومره مظلومان دي، څومره مظلومان چې د ظالم په خلاف غږ پورته کړی دی، د غږ موږ حمایت کوو. ولی موږ په دې موقف کې نه یو چې موږ لاړ شو فلسطین ته، موږ لاړ شو سومالیا ته، موږ لاړ شو شام ته، موږ لاړ شو عراق ته، موږ لاړ شو بل هېواد ته. او اخلاقي ملاتړ د ټولو مظلومانو کوو. خو موږ دلته په خپله د خپل هېواد کې د اشغالګرو سره لاس او ګریوان یو. موږ ته د خپل هېواد ازادي راله غاړې ده، دا بوج راله غاړې ده. نو تاسې دا تفاوت وپېژنئ. مننه محترم قاضي صاحب، الله دې وساته. عبدالرحمن نظامي صاحب مایک هم خلاص کړئ وروره. مبین صاحب شته یې؟ شته یم. شاهین صاحب مهرباني وکړئ، دغه عبدالرحمن نظامي مهرباني وکړه. السلام علیکم. سلامونه احترامات جنرال صاحب ته، قاري صاحب ته، ملنګ صاحب ته، میلمنو ته، لیدونکو ته، رادیو کې روغ او جوړ به یاست. زما دا نیټ کله کله یاري را سره نه کوي. موضوع خوندوره موضوع وه. یقینا کابل ګوډاګۍ اداره دا هېڅ وخت اختیار نه لري، دا خو عام ولس ته او ټولې دنیا ته اوس معلومه شوله. ځکه یو سفارت دی ته داسې یو امر کوي چې د طالبانو ټولې غوښتنې به منئ. ځکه موږ کډې بار کړي دي، نور هلته موږ د پاتې کېدو حق نه پاتې کېدلی شو. دا خو د مر نه ښکاره خبره ده. فقط یو سوال را سره و، قاري صاحب نه مې دغه سوال و چې په ټویټر کې او فیسبوک کې رسمي صفحې دغه یو خبر هغه کوي چې کومه طرحه خلیلزاد راوړې ده، هغه کې دوی یو خبره نن کړې وه، جګه کړې وه چې په هغې طرحه کې طالبانو بعضې موارد منلي دي چې آیا دا حقیقت لري او که نه، او که حقیقت نه لري آیا امارت اسلامي به دې طرحې ته د خلیلزاد غاړه کېږدي او که نه. دغه مې سوال و. وخت مو نه نیسم جنرال صاحب. السلام علیکم ورحمتالله. ډېره زیاته مننه. ټول ملګري کوشش وکړي دغه فلان سوال وکړي. مهرباني. نظامي صاحب د امریکایانو سره طالبانو 18 میاشتې مذاکرات وکول. تاسو ته به هم شاید هغه د مذاکراتو پړاوونه یاد وي. د امریکایانو سره طالبان د مذاکرات یوه تجربه لري، لکه څنګه چې طالب ته د امریکایانو سره د جنگ تجربه حاصله ده. امریکایانو سره د جنگ تجربه موږ ته حاصله ده چې څه ډول جنگ موږ دوی سره کوو او د دوی د ضعف او د قوت نقطې او پاینټونه موږ ته معلوم دي. داسې طالب ته د امریکایانو سره په مذاکراتو کې هم د دوی پاینټونه معلوم دي. تاسو ته به یاد وي د هر راوند مذاکراتو نه مخکې به دوی رسنیو ته، مطبوعاتو ته یوه سوژه، یو شی به یې په لاس ورکړو، هغه به دوی خپاره کړل. مثلا یو وخت کې ورکړل چې طالبانو د امریکایانو سره 9 اډې منلې دي، 15 اډې منلې دي. بل وخت بیا یو شی ورکړو چې طالبانو دغه شی منلی د امریکایانو دا طرحه لري. دې هدف به دا و چې دوی غوښتل چې د طالبانو دریځ معلوم کړي مخکې د دوی د مذاکراتو میز ته راشي. امریکایان دا خبرې کوي، دا د دوی طرحې دي، دا
شیان دي دوی په دې لګیا دي ولې اسلامي امارت دوی ته حق نه ورکوي طالب دوی ته حق نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې خبرې وکوي د افغانستان دپاره د نظام د جوړولو طرحې جوړې کړي دا وروره څه دا خو د بن په کنفرانس کې راټول شوي ګوډاګیانو ګډوله نه ده امریکایان د موږ ته دا فکر د دماغو نه وباسي چې دوی به بیا موږ ته د بن کنفرانس راغواړي یا به د ترکیې کنفرانس راغواړي هلته به موږ ته نظام جوړوي اړتیا څه ده چې ته ماته نظام جوړوي زه په خاوره کې واکمن یم ټوپک مې په لاس کې ده ستا نه مې ازادي اخیستې ده ته مې په ټیټو سترګو د دې خاوره نه شړلی یو شړم دی تا ته زه دا حق نه درکوم چې ته ماته نظام جوړ کړي یا دلته ماته طرحې راوړي دا طرحې مرشي دوی سره ورسره دي دا اسی دوی په هوا پسې میتر اخیسته د هوا میتر کوي باد میتر کوي باد غازوي هوا غازوي دا طرحې مرحې نشته دا اسی دوی پورې اړه لري د اسلامي امارت دریز د طالبانو دریز واضح ده څرګند ده د افغانستان په کورنیو چارو کې د افغانستان په نظام جوړولو کې دا حق دوی ته نه ده حاصل افغانستان هغه افغانستان نه ده چې په د امریکایان دلته د توپ او ټانک سره دلته راکوز شول او بون ته لاړل په بون کې د افغانستان دپاره نظام جوړولو د افغانستان یو څو ګوډاګیانې راټول کړل اساسي قانون یې ورته جوړ کړ یو څو ګوډاګیانې د پارلمان په نوم راټول کړل یو څو ګوډاګیانې د په بل نوم راټول کړل دا هغه افغانستان نه ده افغانستان اوس ازادي اخلي د ازادۍ د اخیستلو په مرحله کې ده افغانستان به لږ وخت وروسته انشاءالله یو خپلواک او آزاد افغانستان وي دلته به افغانستان ته څوک د بن په نوم کنفرانس نشي جوړول چې هلته د افغانستان نظام جوړ شي هلته د افغانستان دپاره طرحې وړاندې شي مننه قاری صاحب ډیره زیاته مننه عبدالله خان افغان مایک مخلاص کې ډیر وګد نوم مو لیکلی دی یاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سپیشل سلامونه جنرال مدین صاحب ته او تاریخ اوسی ته اول خو دا د ډمپخ او د حفیظ الله امین عسکر دا خو بیخي په سټوډیو کې مپرې دی دا خو څه لیوانه ده کوم سم نه پوهیږي او دویمه موضوع ته مراشي عبدالله دویمه دا خط خو چې ورلېږلی داسې کله امریکایان وځي داسې کم جایدادونه بلډینګونه چې دوی په زور نیولي یا جوړ کړي دي نو دوی د مشرانو دې سره به تاسو څه کوئ اما او تا تقسیموو ځان ته که نه بس څه کوو خیر سره الله دې وکړي چې د مسافرۍ نه خلاص شو قاری صاحب جان افغان نور څه سوال خو نه لري وروره خو لنډې وړې خبرې دي ښه بس دغه زما سوال ده هو دغه زما سوال ده خلاص هسې نه هم نور دا تښتي ښه جان افغان مهرباني وکړه سوال وکنه چې دا بله السلام علیکم وعلیکم سلام سلامونه جوړ کړه کله دا تاسو ټول د سلامونه وړاندې کوم نو که د خبرو حوصله لري تر اخره پورې ما مایک خلاص کړی دا که حوصله نه لري بیا مایک کته کوي یا ما باسي نه وروره ته د سوال حق لري چې سوال وکړې یا زه چې کله سوال کوم ته باید آرام کښېنې پوه شوې صحیح شو جان افغان ورور لږ صبر وکړه که چېرته ډسکشن کې دلته مناظره کې باید تعلیمي اسناد دی له کوم پوهنتون نه فارغ یا له کومې مدرسې هغه نه وروسته بیا بحث در سره کوو اوس د سوال حق درکوو زما اسناد درته وښیم د پوهنتون اوس غواړې کوم پوهنتون نه فارغ یې وروره کومې مدرسې نه ستا د عمر که درته ما ټول درسونه ویلي زه چې له مور نه پیدا سم وړاکی ماشوم ما په مکتب کې تېر کړی زه تقریبا 15 کاله عمر خیر چې ته له مور انجینر پیدا سوی هغه خبره به پرېږدو مهرباني وکړئ سوال ته مو راسئ ښه اول مسله دا ده چې امریکایان چا راوستي دي او دا خط یې څنګه رالېږلی ده د چا لپاره رالېږلی د چا په خولې باندې رالېږلی چا سره امریکایانو دا مشورې کړي چې دا خط افغانستان ته رالېږي امریکا مننه یو سوال قاری صاحب سوال دی وخت امریکایان چا راغلي بل سوال حق ورکړه په خدای دلته موږ ته تړي ګوره بل سوال وکړه کوم سوال ته خبرې ته غوږ ونیسه اوس پوه شو تاسو ټول د پاکستان ګوډاګیان پاکستان له خوا او د امریکا له خوا نه دا کوم خطونه چې راځي افغانستان محترمه وروره تاسو سوال وکولو ګورئ زه وایم چې که چېرته سوالونه وکوئ که 15 سواله 2 سواله څو سوالونه چې تاسو کوئ هغه سوالونه وکوئ نو بحث به بلې خوا ته نه ځي تاسو سوال وکولو چې امریکایان دلته چا راوستل او دا خط چا رالېږلی ده
مبین صاحب مایک ښکته کوئ راپورته کوي بیا کوم ما سوال نه لري ده ښکته کړی بیرته راجیګ کړه راجیګ ګوره ورور تاسې وویل چې امریکایان دلته نشته چا مبین راوستل دا صاحب خو ډېر زوړ بحث ده تر اوسه پورې چې ته په دې نه یې کوشش خبر او د تعلیم دعوه هم کوي چې ما تعلیم کړی ده ستا د عمر په قدر ما سبق ویلی ده تعلیم مې کړی ده نو د تعلیم سره سره چې ته په دې نه یې خبر چې امریکایان چا راوستل یا دا واقعیت ستا نه پټ ده یعنې ستا هدف به دا وي چې ته به د دې پړه په طالب اړوي که نه چې امریکایان طالب راوستل دغه ادبیات خو وروره یو 15-16 کاله مخکې زاړه شوله دا خو ډېر پخواني ادبیات دي دا خو اوس څوک نه کاروي حتی هغه خیاطان او ټامیان هم نه کاروي د هغوی په خوله کې مثبت ښکاري دغه خبره چې طالب امریکایان طالب راوستل ځکه امریکایان خو طالب نه دي راوستي امریکایان خو چې چا راوستل هغه معلوم الحاله خلک دي چې چا قراردادونه ورسره وکول چې چا د افغان د کور په کور باندې چاپې وهلو تړونونه ورسره وکول قضایي مسؤلیت یې ورکړو بلکې امریکایانو ته به مخکې روان د افغان په کور به یې خېژول هغه خو معلوم خلک دي که تا په تاسې پټ وي نو زه وایم چې تاسې بیا د تعلیم چې کړی ده د سره یې وکوئ ستاسې تعلیم نیمګړی ده او بل امریکایانو چې خط رالېږلی ده تاسې وویل چې د چا په خوښه یې رالېږلی ده نو دا هم ډېر ما ته داسې ساده ماشومانه سوال ښکاري د چا په خوښه امریکا یو خپل دولت لري خپل حکومت لري خپله اداره لري نو تاسې یا د بلینکن نه پوښتنه وکوئ چې دا خط دې موږ ته د چا په خوښه رالېږلی ده ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم د وطن ګوند مهرباني وکړئ مبین صاحب دا وطن ګوند او دا نور څو ملګري چې دي لنډ سوالونه ترې واخلئ نور بیا لایف ختم کړو بیخي صحیح ده وطن ګوند مهرباني وکړئ سوال زه فقط یو سوال لرم د قاری صاحب محترم نه سلامونه ټولو ته خدای دې وکړي ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ قاری صاحب محترم ته هم سلامونه وایم قاری صاحب محترم ما د تاسو خبرې واورېدې تاسو د خبرو په جریان کې ویل چې تاسو داسې 50% دولت نه منئ خلکو ته 50% د دولت هغه سهم ورته ورکوي او د ما سوال دغه و چې تاسو د افغانستان خلکو ته د رای یا د انتخاب حق ورته ورکوي مثال زم د طالب دولت په افغانستان کې نه منم ما ته تاسو د حق راکوي چې زه د خپل رای یعنی وکاروم او په صندوق کې واچوم چې زه د طالب حکومت نه غواړم وطن وروره یو د طالب حکومت نه غوښتل دی یو د اسلامي نظام نه غوښتل دي طالب خپل د ځان نه کوم شی نه ده جوړ کړی کوم سیټ اپ نه ده جوړ کړی په تای تحمیلوي طالب اسلامي نظام راوړي که ته اسلامي نظام نه غواړې دا حق تا ته چا نه ده درکړی دا د مسلمان خاوره ده دا د انګریز خاوره نه ده دا د صلیبي خاوره نه ده دا د یهودي خاوره نه ده چې دلته ته ووایې چې زه اسلامي نظام نه غواړم که ته اسلامي نظام نه غواړې ته بیا هغې خاورې ته لاړ شې چې هلته څوک اسلامي نظام نه غواړي دا خاوره د مسلمان ده دلته طالب د ځان نه څه نه غواړي طالب اسلامي نظام غواړي که تا په دې کې شک ده چې طالب د نظام اسلامي نظام نه ده طالب تا ته حاضر ده د میز په سر درته ناست ده چې راځه که دا زما نظام اسلامي نه و ته یې راته په ګوته کړه چې دا نظام اسلامي نه ده خلاصه خبره ده دا حق تا ته شته چې طالب سره بحث وکوي طالب سره مذاکرات وکوي طالب سره افهام و تفهیم وکوي چې آیا دا ستا نظام اسلامي ده یا که نه ته په کومو مواردو تنقید لري چې دغه ځای ستا د نظام اسلامي نه دي دغه ځای شرعي نه ده هغه ته وړاندې کولی شي ته حق لري چې هغه طالب نه غوښتنه وکوي هغه به طالب اصلاح کړي چې کوم دغه موارد غیر اسلامي دي غیر شرعي دي ولې که یو وارې ثابته شو چې طالب نظام اسلامي ده بیا دا حق تا ته چا نه درکړی چې ته ووایې چې زه اسلامي نظام نه غواړم قاري صاحب دا په دې ډارېږي هسې نه چې لکه دا مونږ چې دیموکراسي نه منل او بمبارولي هسې نه چې طالب مونږ بمبار کړي ځان طالب به دغسې ونه کړي لکه دا سیکولران او دیموکراتان او د غرب نه راغلي نه قطعا نه طالب په دې جرم بمباروي چې دیموکراسي نه منو که نه دوی وایي که طالب هم نه منه هسې نه چې طالب هم مونږ بمبار کړي هو دا ویره د زړه نه وباسي مه ډارېږئ و بلکل وطن ګوند ښه تګابی مبارز مهرباني وکړئ تګابی مبارز په هیواد میان هلکه مهرباني وکړئ څه رقم میان ته سلامونه او نیکې هیلې مبین تا ته سټوډیو ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم وعلیکم دلته ما ستر جنرال مبین خان لیکلی ده دا نوم پوره وایه
مهرباني وکړه. ګوره زه کاري صاحب نه یو دوه پوښتنې لرم. مهرباني وکړه پوښتنه دې وکړه. زه دا پوښتنې لرم لکه ګوره تاسې اوس د امریکې په وړاندیز باید افغانستان ته رانسئ، صحیح ده؟ د یوه او دغه وړاندیز ګوره دا تاسې حکومت داسې جوړېږي لکه امریکا صحیح ده، تاسې سره به مرسته وکړي، د افغانستان حکومت به ختم شي، تاسې به راسئ، تاسې هم بیا یوه داسې اداره شوئ لکه د امریکې غلامه، لکه اوس د افغانستان ادارې ته وایي، افغانستان ادارې ته وایي چې غلامه اداره ده، صحیح ده؟ ماشاءالله زه ته ډېر تعلیم یافته یې. ښه مخکې ځه. او بل دا وروره په هېواد وروره ته ګوره اسلامي امارت یا راتلونکی اسلامي نظام به د امریکایانو په توپ او ټانګ نه راځي. په دې هېواد چې هر نظام د خارجیانو په توپ او ټانګ واکمن شوی، تاسې د خاورې تاریخ وګورئ، هغه افغانانو نه ده منلی. تاسې په شک کې لوېدلې، تاسې ته غلط تبلیغات شوي دي. دا واقعیت نه ده چې طالب به د پردیو په ټانګ او توپ سپور دلته راشي. طالب په دې خاوره کې فعلا شتون لري، د دې هېواد 80% خاوره په خپل واک کې لري. طالب اړتیا نه لري چې د امریکایانو په ټانګ سپور کابل ته ننوځي. طالب اړتیا نه لري چې د امریکایانو د تیارې نه، د امریکایانو د الوتکې نه راپراشوټ شي. دا اړتیا خو ټامیانو فلبرایټانو ته پېښه وه. دا اړتیا خو هغه خلکو ته پېښه وه چې د دې خاورې نه موږ شړلي وو، د دې خاورې نه تښتېدلي وو، په یو بل ځای کې په غارونو کې پټ وو. امریکایانو مسلح کړل، امریکایانو په خپلو ټانګونو سپاره کړل، امریکایانو تیارو کې ځان سره سپاره کړل او راپراشوټ یې کړله. هغه خلکو ته اړتیا وه چې د امریکایانو په ټانګ او توپ په افغانستان کې واکمني وکوي. طالب فعلا واکمني لري، طالب فعلا ځمکه په واک کې لري، خاوره په واک کې لري، د واکمنۍ ساحې معلومې دي. نو طالب څه اړتیا ده چې د امریکایانو په زور واک نیسي؟ امریکایان به تښتي، امریکایان په دې پوهېدلي دي، امریکایان جګړه نشي کولی، امریکایانو ماتې خوړلې ده، د هغوی ګوډاګیان به هم ماتې وخوري، د هغوی ګوډاګیان به هم تښتي، واک به خالص افغانانو ته پاتې شي. ډېره مننه قدرمن شي قاري صاحب. زاهد افغان ډېر وخت نه انتظار، الله دې ښه درسره وکړي. مهرباني وکړئ زاهد افغان سوال مو مطرح کړئ، بیا به قاري صاحب هم رسخات که موږ به لایف خورونه مغه کړو. نور څوک مه راجګوه شاهین صاحب محترم، مهرباني وکړئ. راجي که دغه ورور راجي که نور څوک مه جګوه. لاند سوال زاهد صاحب مهرباني. السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب، قاری صاحب، شاهین وردک صاحب، میوان صاحب، ډاکټر صاحب، ټول لیدونکي اوریدونکي ستړي مشئ، ټول ښه راغلی. قاری صاحب پرون د صالح خبرو ډېرې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې په ملت کې. یوه خبره دا وه چې زه به هیڅ وخت د هغه سند کې امضا ونه کړم چې د دې 15 میلیونه ملت نه د رایې حق واخیستل شي. قاری صاحب 20 کاله دلته دوی دلته دغه دیموکراسي و، رایهګیري و، دغه هر څه دلته راوړي وو. دلته مخصوصا د غني په وخت کې 2 دفعې دوی انتخابات وکړه، دغه د ملت رایې ته چا احترام وکړ؟ او که هلته جانکیري راغی، یوه دفعه دوی د ملت په رایه باندې وختل، هلته بل د خلاف د رایې نه حکومت جوړ کړ. بله دفعه بیا خلیلزاد و میلر لاړه، هغه دی او عبدالله سره پخلا کړه. د ملت ارادې ته خو هم چې کوم د دوی طرفدارانو چې رایه ورکړې وه، د ملت ارادې ته خو هم چا احترام ونه کړ. قاري صاحب دغه مې پوښتنه وه. محترمه ستاسې خبرې واقعیت دی. زه به دومره پرې ور اضافه کړم چې ملت خو اول دوی وغولاوه. په دغه وار کې تاسې ولیدل چې چا په رایو کې برخه وانخیسته. د کابل په ښار کې، یعنې د هېواد په زړه کې، د هېواد په زړه کې به دوی په یوه حوزه کې، یوه انتخاباتي حوزه کې دوی به 15 کسانو به رایې اچولې وي، بعضو کې به 10 واچولې وي. د 15 نه زیاتې رایې په کومه حوزه کې د ټول کابل په حوزو کې پیدا نه شوي. یو څوک چې د هېواد په زړه کې د کابل په ښار کې رایه نه اچوي، حتی دولتي خلکو رایه وانه اچولې، دولتي کسانو رایه نه دي اچولې، نو رایه کارېدلې نه ده. بیا که کارول شوې ده، په رایه معامله شوې ده، د رایې مطابق نظام جوړ شوی نه ده. معلومه واضحه خبره ده، په یوه هېواد کې په یوه وخت په
د هیواد په پایتخت کې دوه ځایه د لوړې مراسم ترسره کېږي. 2 کسان دي په قرآن لاس ایښی ده، یو هم په قرآن لاس ایښی ده، بل هم په قرآن لاس ایښی ده. دا دواړه قسم خواره دي، دا د هیواد قسم خوړلي دشمنان دي. دوی قسم هغه خپلو قسمونو والی دي چې دوی به په اساسي قانون معامله نه کوي، په اساسي قانون معامله وکوله د خلیلزاد سره. مننه قاری صاحب، الله دې وساته. میوند صاحب محترم، السلام علیکم، عرض ادب و احترام. مایکم خلاص دی برو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. आवाज مې درځي ملګرو؟ بالکل आवाज مشته دی میوند. سلامونه ستر جنرال موبین صاحب ته، زموږ د سرتاج کاری صاحب محترم ته، شاهین صاحب ته الله دې وکړي ټول جوړ او روغ او د خوشحالۍ په فضا کې شپه او ورځ تېروئ. زما سوال لږ د باندې دی دغه د نن د موضوع څخه. زه خو داسې ګورم لکه په افغانستان کې چې اسلامي امارات ژر در ژر راتلونکی دی، یا زه خو دا فکر کوم چې اوس هم شته په افغانستان کې اسلامي امارات. نو زما سوال د کاري صاحب محترم یا د اسلامي امارات د مشرانو څخه دغه دی، کوم اسلام پال چې په یورپ، امریکا، کاناډا او استرالیا کې اوسیږي، نو هغه کسان خو که چیرې اسلامي امارات راسي هغه ټول هغې خواته در کډه کېږي یا کوچ کوي، نو د هغو اولادونه خو دلته ناشنل سیریزن دي، لکه په امریکا کې چې امریکایان دي، په لندن کې چې لندنیان دي، په جرمن کې جرمنیان دي، په استرالیا کې استرالیایان دي. نو دغه کسان چې د خپل مور او پلار یا اولادو سره اورې درسي، نو دوی به په څه رقم د خپل ژوند اورې کوي؟ آیا په ویزا به یې؟ نو که په ویزا ځي او راځي، دا خو نو په هر 3 میاشتو دوی باید ولاړ سي او راسي. او نو زما دغه سوال دی د کاري صاحب محترم څخه یا د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې د دوو خلکو زندگی به اورې څه رقم یې، و دغه کسانو ته چې تابعیت د امریکا ناشنل سیریزن لري، یو خو داسې تابعیت دی لکه د افغانان چې دلته راسي بیا تابعیت واخلي، هغه افغانستان پکې نوشته وي، او ځینې کوچنیان چې بیا دلته پیدا سي هغه بیا داسې لکه د امریکا فرق نه کوي. نو دغه کوچنیان خو ټول دلته ځوانان سوي دي، نو دغه به بیا اورې څه رقم گزاره کوي؟ دغه زما سوال دی د کاري صاحب محترم او د اسلامي امارات د لوړپوړو مشرانو. میوند صاحب محترم لکه څنګه چې په تړون کې ویل شوي دي، د امریکایانو سره په تړون کې د دوحې په تړون کې امریکایانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان راتلونکي اسلامي نظام په خلاف به دوی هیڅ ډول دسیسې نه جوړوي. دا یعنی هغه خلک چې د افغانستان د نظام مخالفین دي یا د دې ځای نه تښتېدلي دي، هغه خلکو ته به دوی پناه نه ورکوي. او یو ډاډ زه تاسو ته درکوم چې اسلامي امارت مخکې دې نه چې امریکایان ووځي، دلته یوه سیمه ییزه او منطقوي اجماع رامنځته کړې ده. موږ د ایران سره، د روسیې سره، یعنی هغه هیوادونو سره چې دغه ګوډاګیان، امریکایي ګوډاګیان هغې خواته د تېښتې اراده لري یا هلته سرمایه ګزارۍ کړي د افغانستان د ملت په بیت المال باندې، د هغوی سره مخکې له مخکې خبره شوې ده. تاسې په دې اړه ډاډه اوسئ. انشاءالله د اسلامي نظام له راتګ نه وروسته به هماغه هیوادونه دغه ګوډاګیان نیسي، د دوی سرمایه به د افغانستان بیت المال ته سپاري، خو دوی به د ځمکې په مخ کړی تنګېږي انشاءالله. الله ته مو دا امید ده. او دوام سوال دغه و قاری صاحب، هغه څوک چې په مثلا په امریکا کې او اروپا کې پیدا شوي هغه ماشومان چې د افغانانو زامن دي، هغه په آینده کې یعنی دغه امارات اسلامي د افغانستان لغو دپاره څه تصمیم او څه هغه لري یعنی پروګرام لري؟ نو دغه محترم ورور ته به زه ووایم چې په اروپا یا په امریکا کې زیږېدنه یا اوسېدنه دا جرم نه ده. یو څوک په امریکا کې زیږېدلی ده، یو څوک په امریکا کې اوسېږي، یو څوک په اروپا کې زیږېدلی ده یا په اروپا کې اوسېږي، دا جرم نه بلل کېږي، دا جرم نه ده. افغان ده، د افغان بچی ده، مسلمان ده، راتلی شي په دې خاوره کې ژوند کولی شي، د ملت ته خدمت کولی شي، او د اسلامي نظام په چوکاټ کې دی د دې ملت د خدمت مصدر ګرځېدلی شي. مننه الله دې اجر درکړي. تنیوال صاحب، ډاکټر صاحب محترم، السلام علیکم، عرض ادب و احترام. الله دې راولم مایکم خلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو په اجازه یو کوچنی سوال به وکړم، اگر چې کاري صاحب دغې پوښتنو ځوابونه ورکړل، خو زه غواړم چې لږ داسې ښه واضح شي. کاري صاحب محترم، دغه اوس ورځو کې دغه 3-4 ورځو کې د کوم خطونه چې افغانستان ته راغلل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او جو بایډن، نه پوهېږم اروپایي ټولنه ټول
دغه د افغانستان سیاست ډیر ګرم شوی دی، هل دلته په اروپا کې، هلته په افغانستان کې، په هر ځای کې دلته مختلف پیشنهادونه شوي دي، موقتي حکومت، انتقالي حکومت، نه پوهېږم 50% حکومت د طالبانو سره. ستاسو په نظر طالبان به په دغې کې کوم شی ومني او یا که طالبان په مغه د قطر په توافقنامه باندې کلک ولاړ دي چې همغه شی به کېږي کوم چې په توافقنامه کې امضا شوي دي، یعنې کوم انعطاف به ونه کړي، یعنې په شاتګ به ونه کړي په دې شیانو کې. دا زما سوال و. مهرباني، مننه. ډاکټر صاحب محترم، د دوحې تړون موږ اسلامي امارت د دوحې تړون یوه انچه هم اخوا دېخوا غوښتونکی نه ده. د دوحې تړون باید عملي شي او د دوحې تړون تطبیق یوازینۍ لار د افغانستان د سولې دپاره ده. نورې طرحې، نور پروګرامونه د افغانستان کې سوله نشي راوستی. امریکایان چې څومره طرحې وړاندې کوي هغه دوی او ګوډاګیانې سره پوه شه. دوی د طرحې ورکوي، موقت حکومتونه ورته جوړوي، وبري حکومتونه، هر څه چې کوي هغه د دوی خپل کار ده. اسلامي امارت واضح او صریح دریځ او موقف لري. امریکایان د افغانستان نه ووځي، د افغانستان راتلونکی نظام به افغانان جوړوي. د افغانستان دپاره راتلونکی نظام به په بن کې نه جوړیږي. د افغانستان دپاره راتلونکی نظام به په ترکیه کې نه جوړیږي. د افغانستان دپاره راتلونکی نظام به په بل کوم خارجي هیواد کې به د افغانستان دپاره یو سیټ اپ نه جوړیږي چې هغه هلته په افغانانو تحمیل شي. نه، قطعا نه. د افغانستان نظام، اسلامي نظام په افغانستان کې افغانان خپله جوړوي، خارجیان به یې نه جوړوي. هغه وخت تېر شوی د افغانستان، اوس هغه افغانستان نه ده چې یو څو جنګ سالاران یې په بن کې راټول کړل، هغوی ته امریکایانو نظام جوړ کړو. افغانستان هغه افغانستان نه ده. افغانستان اوس د ازادۍ ساه اخلي. افغانستان د ازادۍ په ترلاسه کولو مرحلو کې ده. افغانستان په هغه مرحله کې نه ده چې د اشغال او د استعمار د یو لوی خامار خولې ته په لومړي وخت کې لوېدلی و. هغه افغانستان اوس نه ده. زیاته مننه. حالا د اجر مدر کې مننه. منګولیا صاحب سلام علیکم، عرض به احترام مایکم خلاص کړئ. السلام علیکم شاهین صاحب، صالح صاحب د خیر دی او قاری صاحب ته ټول ته سلامونه، موبین ستر جنرال ته سلامونه کوم. خبر دا ده چې قاری صاحب داس یو دغه د یو تپوس ملرو یو دوه خو نه پیغام چې اجازه وي یو تپوس خداو چې یو خدا تپوس چې دا تاسو اوس په دې د قویل چې د قطر تړون نشاته یو انچ مخکې وروسته نه ځي کنه، نو په دې خبره کې دا یو خبر تاسو ته معلوم ده چې دلته په دې دغه کې لیکل شوي چې یاره طالبان به د امریکا په متحدینو باندې حمله نه کوي. نو زما مطلب سوال دا دی چې د امریکا متحدینو کې خو لکه پاکستان، اسرائیل، جنوبي کوریا، جاپان، ډېر داسې ملکونه شته دی، مصر، داسې نور خو دا ګاونډ کې چې موږ څه کوم نږدې دي زموږ دپاره دا ډېر مهم دي. نو د طالبانو په دغه تړون سره آیا افغانستان په یو حساب باندې د طالبانو په دغه تړون سره د لاس خپونه ونه تړل شو؟ ځکه چې هغه ویلي دي چې یعنی موږ نشو کولی چې د هغې په دغه سبا کو پاکستان په موږ باندې یا طالبان حکومت راشي او دلته د هغې دا راکېټونه راځي او یا په کونړ باندې یا په نور علاقو باندې او دغه شانتې بمبارۍ نه کېږي. نو آیا موږ بیا نشو کولی کله راکېټونه راځي، خو موږ چې کله راکېټونه راځي دا خو بیا دفاعي حالت ده که نه، دا خو د موږ په خاوره چې څوک تعرض وکوي، څوک تیری وکوي، موږ حق لرو چې د هغوی ځواب ووایو، د خپلې خاورې نه دفاع وکوو. یو امریکا او د امریکا په متحدینو برید نه کول دي، دا په تړون کې ژمنه شوې ده. که چېرته تاسې اراده وي چې موږ په کوم هیواد برید وکوو، نو تاسې ووایئ تاسې په چا برید کوئ، په کوم هیواد برید کول غواړئ. موږ افغانان دلته د اسلامي نظام له راتګ وروسته په هیڅ هیواد د برید اراده نه لرو. نه په پاکستان د برید اراده لرو، نه په ایران لرو، نه په روسیه لرو، نه په کوم بل ګاونډي لرو، نه په امریکا لرو. موږ دلته اسلامي نظام غواړو، د دې خاورې دپاره یې غواړو، د افغانستان دپاره یې غواړو، د افغانستان په جغرافیه کې موږ خپل نظام غواړو. که څوک د موږ په چارو کې لاسوهنه کوي، د هغوی په چارو کې موږ هم لاسوهنه کوو، هغوی ته ځواب ورکوو. خو که څوک د موږ په چارو کې لاسوهنه نه کوي، څوک په موږ برید نه کوي، موږ په دوی برید نه کوو. محترمه قاری صاحب یو تاخیر یو تپوس بلم کومه دا د اسلامي نظام په باره کې دا زما د سوال دی که نه، دا د اسلامي نظام خو صحیح ده چې شرعي دغه به قانون به نافظ کېږي، دا هر صحیح ده. اوس سوال دا پیدا کېږي چې تاسو ولې د اسلامي د جوړښت د اسلامي نظام د جوړښت ولې خلکو ته نه بیانوئ؟ ولې د عام افغانانو ته نه تشریح کوئ چې داسې به یعنې داسې به شورا یا به دا خلک به داسې لکه موږ اوس پارلمان لرو، دا لرو، جمهور رئیس لرو، دا داسې ولسمشر لرو، مثال خبره اره یو دغه لرو که نه، دا مختلفې ادارې لرو. د دې ادارو په باره کې ولې طالبان مطلق خاموش دي او چاته داسې بیخي واضح نه وایي چې یعنې داسې لکه موږ عامو خلکو ته دا یو سوال دی
چې څه رقم به دا یعنی په څه رقم به دا ملک کنټرولېږي صحیح د شریعه لو قانون به نافذېږي لکه اسلامي هغه موږ هم منو خو دا ویمه چې په کومه طریقه یعنی دا طریقه ولې تاسو نه بیانوئ دغه زما سوال نو محترمه طریقه بیان شوې ده طریقه کتاب بیان کړی ده طریقه د موږ فقهاو بیان کړی ده حنفي فقه بیان کړی ده نو تاسو ورشئ کوم ملا ته کینئ کتاب در سره ویسئ چې په دې کې ماته د اسلام د کوم کلي د کومې ولسوالۍ خپل کلي خپل ولسوالۍ کې لاړ شئ او ملا ته ورشئ د فقه کوم کتاب در سره ویسه هدایه یا بل کوم کتاب در سره ویسه درته ووایه چې وروره په دې کې ماته د اسلامي نظام هغه وښیه چې اسلامي نظام څنګه وي یو ګوره ادارې دي تاسو ته غلط پوهاوی درکړل شوی ده اسلامي نظام دا معنا نه چې ادارې له منځه وړل کیږي تاسو اسلامي نظامونه مطالعه کوي د اسلام تاریخ مطالعه کوي دا د اداري سیستم اسلام منځته راوړی ده دا پرمختګونه اسلام منځته راوړي دي ادارې به هم وي ولس ته به خدمات هم وړاندې کیږي نظام د ولس خدمتګار ده اسلامي نظام دا د ولس خدمتګار ده د ولس د مال او سر ساتونکی ده د اسلامي نظام او د دغه نظام یو څو لنډ فرقونه به زه درته وکوم یو اساسي فرق د دې کابل ادارې د نظام او د اسلامي نظام به دا وي چې په اسلامي نظام کې یو څوک د بیت المال سرمایه نشي لوټلی او دلته یې لوټي په اسلامي نظام کې طالب چې 15 کاله په دې خوره اسلامي نظام کړي څوک نشي ثابتولی چې طالب وزیر و د طالب والی د طالب رئیس په هیواد کې د ننه یا د هیواد نه بهر کومه سرمایه لري بینک کې پیسې لري یا کوم جایداد لري نشي ثابتولی څوک دا زه په چیلنج وایم او د کابل ادارې په دغه اداره کې چې یو څوک یو کال یو وظیفه کوي یو کال ادنا وظیفه زه تاسو ته وایم د ولسوالۍ ولسوال چې پاتې کیږي د دومره سرمایه د ځان لپاره جوړوي چې یو بهرني هیواد کې د یو کاروبار یو سرمایه ځان لپاره جوړوي دا یو تفاوت د اسلامي او د غیر اسلامي نظام په منځ کې ده په اسلامي نظام کې حاکم مسؤل ده په اسلامي نظام کې واک مسؤلیت ده په غیر اسلامي نظام کې یا په دغه د ټامیانو په نظام کې واک دا د کاروبار د تجارت د پیسې د جمع کولو یو وسیله ده واک اخیستل کیږي د کابل ادارې په نظام کې ولسوالي خپل ریټ معلوم ده د امنیت قومندانۍ خپل ریټ معلوم ده د ولایت خپل ریټ معلوم ده د پارلمان وکالت خپل ریټ معلوم ده د وزارت خپل ریټ معلوم ده د کونسلګرۍ کونسل ریټ معلوم ده د سفارت ریټ معلوم ده د هر شي خپل نرخ معلوم ده چې دا په دومره ډالر ده په اسلامي نظام کې ولسوالي ولایت نه خرڅېږي بل فرق دا ده چې په اسلامي نظام کې فحاشي عریاني نه کیږي او په دغه نظام کې زنا څرګنده کیږي فحاشي څرګنده کیږي یو افغان میرمن د پیسو دپاره لنډه لغړه لوڅه د سلګونو خلکو په منځ کې په سټیج ګډول کیږي دا د اسلامي او غیر اسلامي نظام په منځ کې فرق ده اسلامي نظام کې یو اسکر د لارې په سر د یو کانتینر د یو کوماز ډیرور نشي راښکته کولی چې ما ته راکړه سل افغانۍ کني وژنم دی ستا په اداره کې راښکته کوي په اسلامي نظام کې یو څوک د پولیس په نوم د اردو په نوم د دولتي چارواکي په نوم ملت نشي لوټلی نور تاسو که چېرته د اسلامي نظام په اړه نور ډېر جزئیات غواړئ هغې ته تاسو انتظار وباسئ تاسو ته چې کله د ټامیانو نظام راتلو تاسو ته چې کله امریکایانو دا سیټاپ راوړو په هغه وخت کې هم تاسو دا پوښتنه کړې وه چې امریکایي لالا ته چې ماته دا سیټاپ راوړې ته یې ماته جزئیات ووایه چې دا څنګه سیټاپ ده خو هغه وخت کې دم نه وخت اوس هم صبر وکړو چې طالب نظام راشي هر څه په سترګو وویني بالکل مننه قاری صاحب محترم زه به یو سوال وکړم اگر چې سوالونه تقریبا په یو اندازې پر غونډه حل شو منګولای صاحب ځینو کینه دا رقم چې اجازه درکړه دوه سوال قاری صاحب محترم اوس په دغه نظام کې دغه دیموکراسي کې چې دی ورته وایي په دغه کې تقریبا 20 کاله خلک درس وي زامن بیچارهګان په څه مشکلات کې درس وي په دغه حالت کې په دغه وضع کې بیا هم چې دا فارغ شي هغه د شهادتنامه لاس کې وزارت ته چلاړ شي
او ورته وایي چې ما زه انجینر یم یا ډاکټر برو بیا در اینجا کار نه ځه وروره دلته مسلمیار صاحب ویلي چې چا ته وخت مه ورکوه. آیا د دې طالبانو په وخت کې به دغو خلکو ته دغو مسئولین ته دغه ځوان قشر د افغانستان ته چې دا نیرو د وطن ده دو ته څه تاسو پروګرامونه پیش امارات اسلامي د افغانستان لیدي؟ شاهین صاحب طالب خو د ملت ته یو وار امتحان ورکړی هم ده. د طالب په نظام کې به شاید نیمګړتیاوې وي، غلطۍ به وي، خو په مجموع کې ولس ته په کمه امکاناتو خدمتونه وړاندې کړي وو، په کمه امکاناتو، په ډېرو کمه امکاناتو. د موږ په خوست کې د خوست د ښار دا سړکونه چې وو په هغه وخت کې نه کومه بهرنۍ مؤسسه وه، نه کومه بهرنۍ سرمایه وه، هېڅ شی نه وو. صرف دا د ګمرکاتو نه به دوی بودیجه او پیسې جمع کولې، په هغې د ښار د بازار سړکونه جوړول. کار لګیا و، د فایدامې کار به لګیا و هر وخت. د افغان بیسیم قرارداد طالبانو کړی و، د نویو افغانیو قرارداد طالبانو کړی و، د ټاپي پروژې قرارداد طالبانو کړی و. داسې دا لوی لوی قراردادونه طالبانو کړي وو، د طالبانو په نظام کې شوي وو. دا کریډټ وروسته امریکایي ګوډاګیان هسې اخلي، دا دوی نه دي کړي دا کارونه، دا طالبانو کړي دي. او د قرارداد وخت معلوم ده، د قرارداد لاسلیک کوونکي معلوم دي، ځای معلوم ده. اسلامي امارت یا اسلامي نظام دا ولس ته خدمت وړاندې کوي. تاسې اوس د کابل ادارې هغه وګورئ، تاسې په هیواد کې د نور خو پرېږده، یعنې دا د کانتینرو والا دا د غټ غټ تجاران چې دا غټ غټ تجاران پرېږده، تاسې ورشئ د هغه والا نه پوښتنه وکوئ، دا د زرنج والا نه، دا د زرنج والا نه تاسې پوښتنه وکوئ چې ته په دې ښار کې ګرځې، دا بار وړې وې خوا دې خوا، دغه دولتي چارواکي یا د پولیس چې په دې لاره ولاړ وي دا تا سره څنګه وضعیت کوي؟ تا په دې کاروبار کې دوی تا سره څه کومک کوي که نه؟ یعنې دا ولس ټول ولس یې تر پوزې راوستی ده. هغه که میلیونر تجار ده او که د ورځنی مزدور ده، د 300 افغانیو ورځنی مزدور ده، هر سړي د جوب نه دی پیسې ښه کوي. د سړک په غاړه هغه ګډۍ والا چې ولاړ وي هغوی نه هم دوی په ناحقه پیسې ښه کوي. دا یو غل نظام ده، غله اداره ده، غله چارواکي دي، ولس یې تر پوزې راوستی ده. ولس دې حد ته رسېدلی ده چې اوس صرف دومره انتظار ده چې د ټامیانو فلبرایټانو نه د امریکایانو د ټانګ او د توپ سیوری لرې شي. زه قسم درته خورم چې دغه ټامیانو فلبرایټانو دغه غله اختطافګر به دا ولس په سوټیو درته مړه کي. کوتک به راواخلي، طالب ته به وار ونه رسېږي، طالب به رسېدلی نه وي، دوی به هلته کار کړی وي. دومره دا ولس په زړه پوخ ده دی خلکو ته. مبین صاحب زه خو لاړم درنه، تاسې په الله سپارم. قدرمن شیخ قاري صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې دلته مو د خلکو سوالونو ته جواب ویلې. نړۍ مننه، په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډاکټر صاحب سوال کړی دا شاهین صاحب؟ او ډاکټر صاحب دغلته یو 2 ترانه ویونکي دي موږ سره په سټوډیو کې را سره دي، هغوی به خپل نعتیه کلام ترانه په زړه پورې ترانه هم تاسو ته وړاندې کړي او پاس له هغه نه بیا لایو خپرونه خاتمه ورکړو. که چا خبرې نه یې کړي بخښنه ترېنه غواړو. مولوي صاحب راغی. دغه کامره دې مونږ د سټوډیو غاټه که شاید سمه ده. مبین صاحب ستورو سترګو کامره دې غټوم. چیرې سه د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سر زوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سر زوره نړۍ د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سر زوره
استشهاد ستورو وسوي شيطاني لشكري استشهاد ستورو وسوي شيطاني لشكري وظيفة اختزمن كور نزي مختورة نړۍ وظیفت اختزمن کور نازی مختورا نړۍ د خدای حضور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ د مدرسې او د جومات په دې اسانه نه ده د مدرسې او د جومات په دې اسانه نه ده ځکه چې اوس خلاصېدی نشي له پوره نړۍ ځکه چې اوس خلاصېدی نشي له پوره نړۍ د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ګردی لښکر د ابرهه د تیښتې لار نه لري ګردی لښکر د ابرهه د تیښتې لار نه لري بیا ابابیلو راګیر کړي له هر لوره نړۍ بیا ابابیلو راګیر کړي له هر لوره نړۍ د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ موږ افغانان امپراتورۍ ښه په هنر ماتوو موږ افغانان امپراتورۍ ښه په هنر ماتوو پرېږدو یې نه اوس به یې زغلو تر کوره نړۍ پرېږدو یې نه اوس به یې زغلو تر کوره نړۍ پرېږدو یې نه اوس به یې زغلو تر کوره نړۍ د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ د مدرسې او د جومات په دې اسانه نه ده د مدرسې او د جومات په دې اسانه نه ده ځکه چې اوس خلاصېدی نشي له پوره نړۍ ځکه چې اوس خلاصېدی نشي له پوره نړۍ د خدای په زور سپینې پګړۍ کړه رانه سپوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ټوټې ټوټې شوه په ملا ماته شوه سرزوره نړۍ ماشاءالله جزاک الله الله دې وساته قربان دې سم جزاکم الله جزاکم الله برکات شه خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې سبب وګرځي ماشاءالله ډېر کې برکات واچو قدردان شه الله مو عزت وکړه شاهین صاحب محترم ته بعضې ورونه که خپلې خبرې کول غواړي هغه د کنې لایق خپرونه بیا ختمو 10 دقیقې مو د لایق خپرونې پاتې دي قاضي اول خو قاضي سره ته سلام علیکم عرضاده به غبرونو چې موږ سره هغه دلته حصه واخیستله وغږېدل د غونډو نه یو جهان مننه چا چې شیر کړی دی دغه ریښه درته وایم غونډ کومک د دغو ولس دی د دغو خلکو دی د څوک چې د موږ کومنټونه کوي
ګلالي کومنټونه یې کړي دي، ښې خبرې یې کړي دي. د غونډو نه یو جهان مننه، زه بلې خبرې نه لرم. غونډې خبرې تاسو قدرمن شاهین صاحب موږ هم په وروستیو خبرو کې همدغه صرف دومره دې خلکو ته وایو چې نور د دوی د کبر او د غرور جام نسکور شوی ده، د دوی باداران ستړي دي. حتی هغوی په دې هم ستړي دي چې دا 20 کالو کې چې کوم غلامان موږ ګمارلي وو، هغوی امریکایانو ته هم دوکه ورکړه، د امریکایانو پیسې یې وخوړلې، د هغوی سرمایه یې وخوړله. دلته د تروریزم او د وحشتګر او دهشتګر په نامه امریکایان راکش کړي وو. دا همدغه سالي و، همدغه مسعود و، همدغه لنډغر و چې فرانسې ته بتلل، اروپا ته بتلل، په اروپایي اتحادیه کې امریکا کې لابي دې ته کوله چې طالبان تروریستان نړیوالو ته وښیي. نړۍ افغانستان ته راغله لکه څنګه چې عراق ته لاړه د اټم په بهانه باندې چې اټم بم ده او دلته وسلې دي او دا دي. عراق په کنډواله بدل که ځینې خلک طالبان په د امریکایانو د راتګ لامل بولي. زه وایم عراق ته امریکایان ولې لاړل، سوریې ته ولې لاړل، دا نور عربي هیوادونه ولې په وینو باندې ولړل. خو د امریکایانو هدف تروریزم نه بلکې د مسلمانانو د هغوی د مضبوطه حکومتونو نړولو چې په یو تر یو څه حد امریکایان پکې کامیاب شو. ورشئ د صدام د عراق له خلکو نه پوښتنه وکړئ چې اوس خوشحاله دي که د صدام په وخت کې. ورشئ تاسو له لیبیا له خلکو نه پوښتنه وکړئ چې تاسو اوس خوشحاله یاستئ که د قذافي د حکومت په وخت کې. دغه امریکایانو، دغه مجرمینو، دغه نړیوال دهشتګر چې افغانستان ته راغلي، د افغانستان د خوښې حکومت، د افغانستان د خلکو د خوښې نظام نسکور که همدغسې په عراق کې، همدغسې په لیبیا کې، همدغسې په سوریې کې د همغه خلکو، د همغه ملتونو د خوښې ولسمشران یا تر داره ورسول یا ډېر په مرموز شکل باندې شهادت ورسول. ورشئ تاسو دا اوس لیبیا ته لاړ شئ چې د لیبیا خلک، هغه خلک چې هر ماشوم به له مور نه پیدا کېده د میاشتې $200 تنخواه تر 18 کلنۍ پورې حکومت ورکوه. واده به یې چې وکړه هغه ته به کور، هغه ته به وظیفه، د ټولو د پوهنتونونو مصارف چې په خارج کې به سبق ویلې د لیبیا حکومت ورکوه. د لیبیا حکومت د تیلو پیسې نه ترې اخیستې. نن هماغه د لیبیا ولس وګوره چې په کوم حالت کې ده، له غربت سره لاس او ګریوان د یو د بل په مرۍ باندې چاړه ایښې ده. سوریه هذا القیاس، ولو که د هغه چې ولسمشر به د موږ په خوښه نه و، لیکن د سوریې خلکو ته امنیت راوستی و، بیا رغونه وه، آبادي وه، د سوریې خلک ترېنه خوشحاله و. ورسئ اوس سوریه وګورئ په کنډواله بدل شوی. همدغه جاسوسان، همدغه صالح، همدغه مسعود، همدغه لنډغرو، همدغه د غرب تالي څټو امریکایان لابي امریکایانو ته وکړه، افغانستان ته یې راوستل خپل د ګټو دپاره، خپل د منافعو دپاره. امریکایان غلط کړل، د افغانستان خونړۍ جګړې ته د دوی پښه راکش کړله. نور امریکایانو هېڅ ترلاسه نه کړه، خپل غرور، خپل امپراتوري په افغانانو باندې له منځه ویوړله. مونږ چې د دې خاورې دعوه کوو، د دې خاورې بچي یو، مونږ حق لرو په افغانستان کې خپل د نظام انتخاب وکړو. لغړې دیموکراسۍ 3 ځله 4 ځله دلته انتخابات کړي دي، 2 دورې د کرزي او 2 دورې د غني. حماقت حکومتونه او انتقالي حکومتونه خو پرېږده. دوی چاته د رایې حق ورکړه؟ په کومو رایه باندې دوی راغلي دي؟ تیر ځل شړونګا د جانکیري په مرسته 2 حکومتونه په ارګ کې کېنول. دا ځل د پمپ په مرسته باندې 2 فاسد حکومتونه په 1 کیلومترۍ د کابل کې د ارګ او د سفیدار ماڼۍ 2 ولسمشرانو لوړه وکړه چې تاسو ولیده. دغه د دیموکراسي زېږنده ده. او اوس هم همدغه خلک چې په 300 رایو ارګ ته راغلي دي، موږ ته د انتخاباتو چیلنج دا مه راکوئ. والله څه که شفاف یو که مردار انتخابات، اصلا انتخابات زموږ دپاره اصل نه ده. اصلا موږ غواړو نه چې زموږ ویاړلي مشران، هغه څوک چې د امریکا امپراتوري نسکوره کړله، هغه د یو جاسوس سره انتخاباتو ته ودرېږي. هغه څوک چې د امریکا د غرور ښکرې ورمات که، د امریکا له مزدور سره انتخاباتو ته ودرېږي. یو وخت سپي زمري ته پیشنهاد کړی چې ما سره غېږه ونیسه، زمری ته نه روان سو. سپي په باندې غږ وکړی، ګوره بیا به تاریخ لیکونکي لیکي چې له سپي نه وډار سو. وایي هره دغه تاریخ مې قبول ده، خو دغه تاریخ ماته د شرم او د عار خبره ده چې زمری له سپي سره غېږه لاندې وته، غېږه یې ورسره ونیوله. اوس طالب هم په همدغه شي شرمېږي چې زه به له یو جاسوس سره، له یو مزدور سره، د امریکا له تالي څټې سره انتخاباتو ته درېږم. دا د موږ دپاره عار او د ننګ خبره ده. کنه انتخابات والله په داسې سکان وخوري چې ته مه پرې. نو د انتخاباتو چیلنج د موږ ته څوک نه راکوي. موږ په بار دوی ته ثابته کړی ولس او ملت د تا په وړاندې درېدلی.
40 میلیونه له پوس نه تا 3000 رایې هم نه دي ګټلي. 500 رایې د شړونګا، 500 د CIA د جاسوس، 500 د هغه بل مرستیال، یو 500 رایې په هر کې کچا درکړې وي. نو ته په 3000 رایې باندې دومره یو لوی او عظیم ملت ننګوي، دومره لوی اتلان ننګوي چې هغه د امریکا په هیڅ هم بندواز نه و. سره د تاسو جاسوسانو، سره د تاسو د بلیک واټر د مزدورانو، د امریکا او د ناټو د ایساف قوتونو ټول یو ځای کړی، یو ګرد ته یو خطا کړلی. مذاکرات شروع له امریکایانو سره سوی، اوربن له امریکایانو سره سوی. اصلي طرف زمونږ امریکایان دي. د هغوی په وزرو، د هغوی د بیپن جاودو تر سوري لاندې تاسو راغلي یاستئ. کنې د CIA جاسوسه ته خو په کولاب کې ناست وې، تا خو په فرانسې کې چکرې وهلې، تا خو هلته م امریکایانو او اروپایانو ته. اوس د هغه بل د مسعود ورور مکتب مسعود، هغه د فرانسې کې په همدغه لګیا دی یو خطرناکه جنګ د پلار ولاکه وکړي. په سوکانو باندې تاسو زغلو، ضرورت د توپک شته نه درته، ځکه تاسو ایمان، غیرت، وجدان مخکې مونږ ننګولی وو. مونږ او تاسو سره لاندې وتي وو. چېرته تللي وئ؟ کابل مو چاته پرېښي وو؟ که طالب پنجاپی وو، د پنجاپي له لاسه تر کولابه ته تښتېدلی، د بې غیرته بچی ټیکری واچوه، بنګړي په لاس که. ته طالب ته چیلنج ورکوې. که طالب پنجاپی وي، دا ستا خبره به در سره ومنو، خو د ارګ د دروازې سره د دغه پنجاپی غومبر درته وهي. خو حقیقت دا نه ده. طالب د دې وطن اصلي بچی ده. ته د امریکا جاسوس یې، پردی پال یې او مزدور یې. ځکه باداران دې په تېښته دي پرون دې په حقایقو ویلو باندې شروع کړه. هر څوک چې د انتخاباتو چیلنج کوي، که غني کوي په سرخاو کې ورسره انتخاباتو ته درېږم، که سالي کوي پنشیر کې ورته درېږم، که د پټخپزه یې کوي په بامیانو کې ورسره درېږم. یوازې زه هېڅ کمپاین هم نه درسره کوم، د انتخاباتو بکس ځم چې هر چا رانه وګټلی ادام مې کوي. د انتخاباتو چیلنج زموږ مشرانو ته مه ورکوئ. دا عار او ننګ ده زموږ دپاره چې له جاسوس سره، له غلام او مزدور سره زه په سیالۍ درېږم. ټیټې سترګې به خپل له بادارانو سره ځې. دا معرکه، دغه مقدس او سپېڅلی جګړه، دا مونږ ګټلې ده. مونږ فاتحین یو، زمونږ مشران فاتحین دي. مونږ فاتحانه کابل ته راځو، له پړو له رسیو سره راځو، او داسې نه راځو نو وادې اورېداسې بیا به مونږ مظاهرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لوی الله مو سپارم. شاهین صاحب لایف ته قطع که زه نشم قطع کولی.